ناول مارو، لیکوال سلیمان راحل. پایل. زه د هغه ایسکریم خانې مخې ته په تمه ولاړ وم. شیبه په شیبه مې ساعت ته کتل. داسې راته برېښېدل لکه د شاوخوا خلک چې راباندې پوهېدلي وي. نارامه وم، وجود مې لړزې اخیستی و. هڅه مې کوله چې ځان نورمال وښایم. یوې او بلې خواته مې غلی غلی کتل. ناڅاپه مې سترګې په درېیمه کوڅه کې په یوه نرۍ له ونې ټیټ پاخه عمر خوړلي سړي باندې ولګېدې چې زما خواته را روان و. وچې سترګې په ما کې خښې کړې وې. شیبه وروسته مې خواته را لنډ شو. غلی مې تر څنګ تیر شو. څوکۍ وویل ما پسې راځه. په وجود کې مې یخې یخې اوبه ولاړې. پښې را پسې مړې شوې. عمر خوړلی سړی 10 قدمه مخکې ولاړ. زه زړه نازړه پسې روان شوم. د سترګو تر کنجونو مې یوې او بلې خواته کتل. سړی له مخې او زه تر شا په یوه او بله کوڅه تاویدلو. ما ته یې داسې په فکر کې راکوله چې زه او ته نه سره پېژنو. 4-5 کوڅې مو تر قدمونو تېرې کړلې. د شپږمې کوڅې ته مخامخ شنه دروازه را خلاصه شوه. سړي اوچت پرې ورننوت. دروازه یې دننه لخوا نیمکاخه چوله کړه. د لاس په اشاره یې راته وویل راځه. شاته مې وکتل. څوک نه ښکارېدل. څوکه پسې ورننوتم. حویلۍ ښایسته ښکارېده. شنې ونې پکې ولاړې وې. رنګارنګ د ګلانو بوټي او ګڼې کوټې یې درلودې. سړي بیا تر مخ او زه تر شا پسې روان شوم. د سالون دروازې ته لا نه و رسېدلې چې 2 غبرګ ځوانان له دننه راووتل. یو یې ډنګر او بل هغه ګرد سوربخن چاغ مخ درلود. سړی ورته موسکی شو. په خیر لاړ شئ. خوښ مو شول؟ چاغ ځوان یو ځل ما ته وکتل. بیا یې ورو ورته وویل ښه و، هغسې نه و. عمر خوړلي کاذبه خندا وکړه. څو شپې وروسته تازه راځي، بیا احوال درکوم. ځوانان روان شول. زه یې د سالون کیڼ لور کوټې ته ننایستم. ور یې پسې راپورې کړ. وجود مې هماغسې لړزېده. د دوو پښو په سر کېناستم. شیبه وروسته د کوټې ور راخلاص شو. غټه چاغه په عمر پخه ښځه چې تنګې نرۍ جامې یې اغوستې وې راننوتله. سلام یې واچول. راغله تر څنګ مې کېناسته. په مینه یې راته وویل څنګه شی غواړې؟ خوله مې وچه کلکه وه. خبرې مې نشوې کولی. بیا یې راته وویل ولې ورخطا یې؟ دا ځای امن دی، بېغمه اوسه. ځان مې کابو کړ. مال نه، ورخطا نه یم. څنګه شیان لرئ؟ په مکرجن انداز یې وویل هر رنګه شی شته. هر یو له ځانه قیمت لري. له 2000 نیولې بیا تر 10,000 پورې. ښه نو زه اوس ځم. دوی به راشي ته یې ځان ته پکې خوښه کړه. د هو په بڼه مې سر ورته وخوځاوه. ښځه ووته. د زړه درزا مې وار په وار ډېرېده. بالښت ته مې تکیه ووهله. درس شو. د کوټې ور بیا را خلاص شو. ډله نجونې راننوتې. دنګې ټیټې سپینې نرۍ تنګې زړه راښکونکې جامې پر تن وې. هره یوه په خپل وار سره مخ ته راودرېده او په رنګارنګ نازونو ادګانو هر یوې یو هڅه کوله چې زما پام ځان ته جلب کړي. تر ټولو په شاته ولاړه خاموش نجلۍ مې نظر تیر کړ. تکه ژیړه وه. حواس یې مړه، تیت او پرک ښکارېدل. کټ مټ لکه خزان وهلې ونه. یوه بیرته له کوټې ووتې. د سترګو په رپ کې غټه ښځه راننوته. ښه راته ووایه کومه یوه دې خوښه شوه؟ له لږ فکر وروسته مې مړاوې خزان وهلې نجلۍ ور یاده کړه چې هغه غواړم. شونډې یې بوڅې کړې. عجیبه ده، هغه چې دلته راغلی په مړی ځل تا خوښه کړه. هغه تیار مړی دی، هیڅ بازار نه لري. یوه سمه به دې خوښوله. سمه ده چې تا خوښه کړې. 2000 روپۍ راکړه چې راشي درته. جیب ته مې لاس ټیټ کړ. د پیسو له دستې څخه مې 2000 ګونان ورته ونیول. غټه ښځه ووته. په سالون کې غږ شو ورشه سم یې ونازوه، کني څوک به دې بیا خوشي هم نه اخلي. خپل مارکیټ دې په خپله خراب کړی. سوکاټ د کوټې دروازه نیمکخه را خلاصه شوه. مړاوې تکه زیړه نجلۍ راننوته.
په لاس کې نیولې کاغذ تشناب یې لاندې وغورځول، څوکۍ یې ګونډې ووهلې، له سړه اسویلي سره غلی کېناسته. د جامو په ایستلو یې پیل وکړ. څوکه مې ورته وویل مه کوه ما، جامې مه وباسه. حیران یې راوکتل. نو څنګه کوې؟ لږ ورنږدې شوم. زه څو خبرې درسره لرم، هیله ده سم ځواب راکړې. په ژړغوني غږ یې وویل زه دلته خبرو ته نه یم وزګاره، ژر کوه خپل کار دې وکړه، نور ځه. مال نه، ته غوږ ونیسه. له سترګو یې غبرګې اوښکې راغلې. په عاجزۍ یې وویل د خدای جل جلاله په خاطر له ما نور امتحان ما اخله. که دې چېرته له غټې ښځې سره کوم پلان جوړ کړی وي او ما ازمایې دا له ما سره ظلم کوي. ته له ما نه څه غواړې؟ ژر کوه خپل کار دې وکړه، نور ځه. موږ د شخصي خبرو او کیسو اجازه نه لرو. یو ناڅاپه مې زړه را ډک شو، له سترګو مې اوښکې راغلې. خبره مې ورغبرګه کړه ته زما خور یې. نجلۍ پورته غورځاره شوه. په عجیبه انداز یې راته وکتل. له غږ کې حیرانتیا وروسته یې څوکه وویل دا ته څه وایې؟ رنډۍ د هیچا خور او مور نشي کېدی. رنډۍ یوازې د یوه کار لپاره پیدا وي. هر تږی راځي، خپله تنده ماتوي او بیرته ځي. که چېرته زما او ستا غږ غټه ښځه واوري وژني مې. خپل غږ مې نور هم ټیټ کړ. څوکه مې ورته وویل په ما باور ولره، قسم کوم چې هیڅ کوم بد پلان نه لرم. زه یوازې دغه موخه لرم چې له تا سره مرسته وکړم. ښه نو اوس راته ووایه نوم دې څه شی دی؟ دلته څنګه راغلی یې؟ څو پیسې درکوي؟ مړاوې نجلۍ سوړ اسویلی وایست. دې کیسو پسې مه ګرځه، کني سر به دې سپین شي. زه یې لا خبره نه وه بشپړه چې ټک ټک د کوټې ور وټکېده. نجلۍ وویل وخت د تمام شو، نور ووځه. په زوره مې وویل زه د هم ځل لپاره پاتې یم. غټې ښځې راغږ کړ وا بیخي دې حیرانه کړم. هله نو 2000 ګونان را وباسه. ژر مې 2000 ګونان له جیب څخه راویستل. نجلۍ ته مې ونیول، هغې د وره له چولې ورکړې. نجلۍ بیرته حقه حیرانه زما څنګ ته کېناسته. څوکه یې راته وویل ته څوک یې؟ ولې دې بس روپۍ مصرف کړې؟ خوږه مسکا مې وکړه. بس لګښت خو هغه وخت وي چې تا ته در نږدې شوی وای. زه من غوښه اخلم او ډېر راحت یم. مړاوې نجلۍ څه ناڅه خوشبینه شوه. حیران یې زما سترګو ته کتل. بیا مې ورته وویل تلیفون لرې؟ سر یې وښورول. هو، خو غټې ښځې رانه ایښی دی. د شخصي اړیکې اجازه نه راکوي. موږ پرې پلورل شوي یو. ځای، مکان، ډوډۍ، جامې او په هر ځل 1500 روپۍ راکوي چې ایله مو خپل شخصي لګښت، درمل، ځینې نشې او آرایشي شیان کېږي. نور د ځان واک نه لرو، څنګه چې هغه وایي هماغسې کوو. په خپل کارت لیکلې شمیره مې را پرې کړه. له 15000 روپۍ سره مې ورته ونیوه. ها دا واخله چې په هر ډول کېدای شي له ما سره اړیکه ونیسه او هڅه وکړه چې په ښار کې ځای چې تا ته مناسب وي هلته را سره وګوري. چې په زړه نازړه یې شمیره او پیسې رانه واخیستې. د جامو لاندې په پټ جیب کې یې کېښودې. غلی یې راته وکتل. دا هر څه د څه لپاره کوي؟ ورته مسکی شوم. آرامه اوسه، زه د راولړېدو په حال کې وم چې ټک ټک دروازه بیا وټکېده. نجلۍ څوکه وویل ولاړ شه نور. سر مې ورته وښورول. نجلۍ ژر کاغذ تشناب له لولې راوشکول. په کړکۍ کې د اوبو په ایښي ګیلاس کې ډوب کړل. بیا یې وپیچل او غلی ووته. غټه ښځه راننوته. په تمسخر یې وویل وا هلکه د نجلۍ تا ته څنګه خوند درکړ؟ ورته مسکی شوم. بس ذوق دی نو. ویې خندل. ښه شو نو نور کله ناکله ورته راځه. ورته مې وویل سمه ده، اوس نو زه ځم. رخصت مې راواخیستل. له حویلۍ راووتم. د مازدیګر لمر لوېدلی و. ژوره ساه مې واخیسته. په منډه له کوڅو راووتم. د سړک په سر مې ټکسي ته لاس ورکړ. په فکرونو کې ډوب تللی وم. په سترګو کې مې تکه ژېړه څېره ګرځېده.
یو سوکه غږ مې واورېد. خیرت دی وروره، کومه بده پیښه شوې؟ ژر مې ځان راسم کړ. ډرایور په شاتینۍ شیشه کې غبرګې سترګې راته نیولې وې. په حیرانۍ مې وویل نه داسې څه نشته. نرمه خندا یې وکړه. که فکر کوي چې موږ خوښ یو خو نه یو. په مخ روانو او اوښکو ګډ او وډې څېرې له ځانه ورک حالت د زما پخوانۍ پرهارونو کې تیغ ووهل. زه یې د خپلو تیرو ترخو شپو او ورځو هرې شیبې ته یوړم. هی نه پوهېږم ستا په څېره کې مې ولې خپل ځان ولید. ویښ شه وخانده. هغه څه ته چې اوښکې تویوي نه ارزي. خوله مې واچوه. په سر مې بوج و. خبرو ته مې هېڅ غبرګون ونه ښود. خو څو دقیقې وروسته یې د خپلې کارخونې تر مخ ښکته کړم. نن ماښام مې له کارخونې هېڅ لیدنه ونه کړه. نیغ خپلې استراحت خونې ته ننوتم. د خوب په کټ کې مې ځان واچول. له لیک فکر وروسته ولاړ شوم. د حمام شاور ته ودرېدم. اوبه یخې وې. ښې راولګېدې. اعصاب مې څه ناڅه نورمال شول. چې راووتم تلیفون ته مې 4 زنګونه راغلي وو. ومې کتل لوی رئیس و. تلیفون مې بیرته د میز په سر کې خود د کارخونې د خبروای د زنګ په بټن مې ګوته کې خو د شیبه وروسته سنا خاله راغله چې د څار او سمون مسوله وه. له سلام کولو سره مخامخ راته ودرېده. امر یې وکړ رئیس صاحب د کارخونې د چارو په هکله مې ورڅخه وپوښتل. ډېر ډاډه یې راته وویل هر څه سم روان دي. په ځان دې ډېر فشار مه راوله. نجونې او هلکان په وخت کار ته راځي او په خپل وخت زده کړو ته ځي. هر تن له زړه کار کوي او له تاسو او له کارونو ډېر راضي دي. تاسو د خدای جل جلاله خیر او اوږد عمر درکړي. خبرې لا خلاصې نه وې چې لوی رئیس بیا زنګ وهل. د بیا لیدو لپاره مې ورته سر وخورول. سانا خاله د باندې ووته. ما د اوکې په بټن ګوته کېښوده. لوی رئیس ته مې سلام او احترامات وړاندې کړل. له جوړ په خیر وروسته یې سوړ اسویلی وکړ. زویه زما تلیفون ته ژر ځواب راکوه. ته ښه پوهېږې چې زه یې زور نه لرم. روغتیا مې ورځ تر بلې خرابېږي. په شمار څو ورځې لرو. هره ورځ باید د ډېرو لاسته راوړنو خبرونه درنه واورم. باید ښه خبرونه راته ولرئ تر څو وجداناً لږ راحت شم او د ابدي هوساینې ویاړ ترلاسه کړم. ژر کوه دا راته ووایه چې چارې دې څنګه روانې دي. په ډېر مینه مې خبره ورغبرګه کړه. رئیس صاحب هر څه سم روان دي. په کارخونه کې د هغو ماشومانو شمیر 200 تنو ته رسېدلی چې اکثریت یتیمان او بېوزله دي. په ښار او واټونو کې به یې درانده کارونه کول او یا به یې هم خیرات ټولولو. د کار ترڅنګ مو د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. له کورنیو سره مو خبرې کړې. کافي اندازه معاش مو ورته ټاکلی. کورنۍ موږ او تاسو دعاوې کوي. د میرمنو په برخه کې هم ډېرې لاسته راوړنې لرو. هغه میرمنې چې کورونه یې په همدې ښار کې دي تر 100 ډېرې مو په کار را سره بوختې کړي دي. په خپل وخت مو ورته معاش ورکوو او هغه میرمنې چې دلته یې د اوسېدو او کار کولو امکان نه و خپلو کورونو ته مو لیږلې. هره میاشت هلته امکانات ورلیږو. د تولید برخه هم ښه روانه ده. هره ورځ مارکیټ ته ډېر توکي وړاندې کوو. زه ټوله ورځ په راکړل شوي مسؤلیت پسې د ښار په هر واټ کوڅه کې ګرځم. انشاءالله ډېر نور ښه خبرونه په راتلونکې اونۍ کې در سره شریک کړم. لوی رئیس چې د عادت له مخې ډېرې خبرې نه کولې ژر یې پرله پسې وویل ماشاءالله ډېر ښه اړیکې یې پرې کړم. د شپې تر ناوخته ویښ وم. د زیړې مړاوې نجلۍ سترګې مې سترګو ته ګرځېدې. له ځان سره مې وویل 3 کاله وشول چې له رنګارنګ خلکو سره مخ یم. یتیم، کونډه، بېوزله، وږي تږي دا ټول. نه پوهېږم چې د نجلۍ ولې دومره سخت حالت را خراب کړی. ولې دومره نارامه کړی یم. په فکرونو کې ډوب ویده شوم. سهار د لمانځه لپاره ډېر په سخته راولاړ شوم. له چای څښلو وروسته کارخونې ته ورښکته شوم. له هر ماشوم او هرې میرمنې سره مې ځان ته وکتل. د ښه کار او ښو چارو لپاره مې وهڅول. په ښه نظم او د دوی نزاکت مې سترګې خوږې شوې. وروسته له کارخونې راووتم. د ښار خواته روان شوم. د لوی رئیس خبرې او سپارښتنې به مې تل په ذهن کې ګرځېدې. زویه دا دنیا بې بقا او خودخوا ده. هیڅوک د چا لپاره نه دی. هیڅوک د چا د هیلو لپاره کار نه کوي. لکه څنګه چې د یو او بل د درک کول وړتیا ده هغسې ځان ته هغه څه نشته. تا ته درکړل شوي مسؤلیت یوازې د بېوزله خوار او مجبور لاسنیوی او راپورته کول دي. لوی رئیس سره مې 6 کاله په بېلابېلو دفتري چارو کې کار کړی و. ښه وخت او ښه کار کول مې د ده لامل شو چې ښه او مثبت
او مضبوطه فکری ملګرتیا مو سره جوړه شوه. اکثر ورځونه یې را سره خوندي وو، په مهمو کارونو کې به یې سلا سره کوله. نن ورځ تر بل هر وخت په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره وه. له یو 4 لارې سره کابو 1 ساعت وځنډېدم. د موټرو په قطار مې سترګې په یو ماشوم ولګېدې چې د هر موټر په شیشه صافي تېروي او وروسته بیا د یو څه غوښتلو لپاره لاس نیسي. خو هېڅ چا ځان نه پرې پوهول. سوکه زما د موټر خواته رانږدې شو. د موټر د مخې په شیشه یې صافي تېره کړه. په عاجزۍ یې خوله چینګه ونیوه. کاکا خیر دی، 10 روپۍ خو راکړه، دعا به درته وکړم. 10 روپۍ مې ورکړې. خیره نه څېره یې خوښه وبرېښېدله. ورته مې وویل کور دې چېرته دی؟ په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. موږ کور نه لرو، په خیمه کې اوسو. د 4 لارې پتې شنه شوه. موږ حرکت وکړ. ژر مې ورته وویل سپور شه چې ځو ستاسو کور ته. ماشوم په بیړه دروازه خلاصه کړه. د شا په سیټ کې کېناست. کاکا د موږ خیمې هغې خواته ده. کومې خواته؟ له زاړه پله سره. ژر مې د موټر خوا د زاړه پله په لور وګرځوله. لار اوږده شوه. 20 دقیقې وروسته د زاړه پله تر څنګ د ولاړو وچو ونو لاندې ولاړې زیړې خیمې ته ور وګرځېدو. ماشوم ژر د موټر دروازه خلاصه کړه. خیمې ته یې منډه واخیسته. زه له موټر راښکته شوم. کرار ودرېدم. د ماشوم غږونه مې اورېدل. له ما سره یو ډېر ښه کاکا راغلی. له زړې خیمې څخه یوه ښځه راووته. حیران یې زما خواته راکتل. ماشوم یې منډه راواخیسته. ښځې سوکه راغږ کړ. ورور ستړی مه شې. ور روان شوم. خیر اوسې مورې، بچی مې دې په ښار کې ولید. ورسره راغلم چې پوښتنه مو وکړم. ښځې په خوا راخله راغبار کړ. خدای دې پوښتنه وکړه چې د موږ خوارانو پوښتنه کوي. ورغلم. د خیمې مخ ته سوکه کېناستم. دلته څومره وخت کېږي ژوند کوئ؟ پټه خوله ناسته وه. خاوند دې چېرته دی؟ بیا یې ځواب رانه کړ. بیا مې ورته وویل خپلوان څوک لرئ؟ سترګې یې له اوښکو راډکې شوې. خاوند مې د خدای جل جلاله دغسې ورک کړي لکه دا ورک چې دی. هر څه مو درلودل، کور، ځمکه، پیسې، بس دې سړي په ښه خدای وښویوله. په ورکو لارو سر شو. نشې تماشې شروع کړې. هر څه یې له لاسه ورکړل. یو څه وخت تر پله لاندې و. کله ناکله به راته. اوس دا 1 کال کېږي بیخي ورک دی. یوه لور مې 4 کاله مخکې یو بد شکله انسان په قرض پیسو کې رانه وړې ده. اوس له دې وړو ماشومانو سره دلته اوسېږم. سهار ځي ښار ته او بېګا راځي. د سر په ویښتانو ځوړنده یم. زړه مې پسې ختلی وي. کله څه شی راوړي او کله بیا خالي ته لاس راشي. وروره ته مې دین په دنیا ورور یې. داسې ورځې او شپې مې ولیدې چې نه د ویلو دی او نه هم د اورېدلو. خو بیا مې صبر خدای جل جلاله ته کړی دی. دې وړو ماشومانو ته مې سترګې او هیلې دي. مړې اوښکې غلې د ټیکري په پیڅکه وچولې. ماشومانو خوارې خولې او وچې سترګې زما خواته نیولې وې. د ماشومانو په سر مې لاس تیر کړ. سوکه مې وویل مورې تاسو به نور داسې خوار او زار نه یاست. ما د داسې ماشومانو مېرمنو لپاره یو کارخونه جوړه کړې. هلته موږ بکسونه، څپلۍ او بوټان جوړو. تاسو به هم هلته پکې کار کوئ. ماشومان به هم کسب زده کړي او هم به ښوونځي ته ځي. د اوسېدو لپاره به هم یو ځای درته پیدا کړو. او رښتیا هغه لور چې پروړې درنه وړې اوس هغه چېرته دي؟ یو ناڅاپي ښځې سر تور کړ. غبرګ لاسونه یې ګریوان ته واچول. مخ په قبله ودرېد. ای خدایه دا څه اورم؟ ای خدایه په رښتیا سره چې ته زما غږ واورېد. ای خدایه زه دې دومره بختوره کړم. خدایه لویه خدایه ته ډېر مهربانه یې. تا زموږ لپاره دا سړی دلته راولېږل. مخ یې راباندې راواړول. ته انسان نه یې. انسان دومره ښه نشي کېدی. انسان موږ دې حالت ته راورسولو. انسان په موږ د ټګانو ګمان کړی و. انسان موږ د یوې شېبې لپاره درک نه کړو. انسان به د شپې خپلې د کور دروازې په موږ پسې راوتړلې. انسان زما خاوند په بدو کړنو له موږ څخه واخیست. انسان زما په مجبوره وجود کې خپلې جنسي غریزې لیدلې. انسان په سپک نظر راته وکتل. انسان وړه ماشومه لور له غېږې راڅخه یوړه او مړې ژوندی یې ورورک. نه یې منم. رښتیا وایم ته انسان نه یې. ته فرښته یې. په خپل وجود مې د انسان په خلي څرمن خوښه نه شوه. په لومړی ځل مې د انسان له نامه کرکه وشوه. په چیغو مې ورسره وژړل.
جیب ته مې لاس کړ، څو پیسې مې ورته ونیوې او ژمنه مې ورسره وکړه چې تاسو ته به د کار او اوسېدو څه بندوبست کوم. خپلې اوښکې مې نشوې کابو کولی. مخ په موټر ور روان شوم. حرکت مې وکړ. شاته په شیشه کې ماشومان په نڅا او مور یې مخامخ قبلې ته لاس په دوه راښکارېدل. د ژوند تر ټولو ښکلې شېبې مې همدغه منظر و. د خفګان او خوښۍ اوښکې مې ګډې له سترګو رابهېدلې. لوی رئیس مې په زړه کې جګ ودرېد. د لوی رئیس د سرطان ناروغي سخت خفه کړی و. په شمار څو میاشتې د ژوند پاتې وې. د لوی رئیس په څېر انسانان شتون مې په دې بدرنګه او بې درکه نړۍ کې داسې انځور کړ لکه وجود او روح. بې شمېره پیسې یې درلودې. ډېرو غټو شرکتونو او جایدادونو څښتن و، خو تر نیمه یې ډېره ګټه یې بېوزله بیچاره خلکو ته ځانګړې وه. زما په شمول یې په ډېرو ښارونو کې کسان د بېوزلو د لاسنیوي لپاره ګمارلي وو. زما په دنده او مسؤلیت کې یو شی اضافه و چې سخته او د غټ زړه چاره وه. ډېر خاطرونه مې پکې منلي وو. لوی رئیس ډاډه کړی وم چې په درکړل شوي مسؤلیت کې صادق اوسه، نور بېغمه اوسه، ځکه چې خدای جل موږ او تاسو څاري. ډاډه اوسه چې ملتیا به م کوي. رښتیا هم چارې هماغسې روانې وې. هر ډول خنډ ته به اسانه لاره پیدا کېدله. هغې څلور لارې ته لا بیرته نه وم رسېدلی چې تلیفون ته مې په نابلده شمېره زنګ راغی. ژر مې ځواب ورکړ. بلې څوک یاست؟ وارخطا غږ راغی. زه یم. زه؟ ته څوک؟ زه مارو یم، هغه نجلۍ چې راغلی وې. له ما سره وخت کم دی، ژر دې پته راکړه. حیران شوم چې څنګه تصمیم ونیسم. د لیک فکر وروسته مې ورته وویل تاسو ژر یو ټکسي کې کښېنئ او ټلیفون ټکسیوال ته ورکړئ. زه ورسره خبرې کوم، اړیکه مه پرې کوئ. شېبه وروسته ټکسیوان غږ راغی. بلې وروره، تا مېرمن چېرته درولم؟ ښه په تسلۍ سره مې د خپلې کارخونې مخ سړک ورته یاد کړ چې هلته یې راورسوم. سمه ده، همدلته یې در رسوم. اړیکه پرې شوم. په ښار کې پاتې کارونه مې وځنډول. د کارخونې په لور روان شوم. په لاره کې مې څو ځلې نجلۍ ته زنګ ووهل. شمېره یې بنده وه. اندېښمن شوم. 100 رنګه اندېښنې را سره پیدا شوې. دا شمېره یې ولې بنده شوه؟ آیا هغې غټې ښځې خو به نه وي څارلي؟ کومه ستونزه خو به نه وي ورته پېښه شوې؟ په همدې فکرونو کې د کارخونې مخ ته راورسېدم. موټر مې څنګ ته ودرول. یوې او بلې خواته مې وکتل، ټکسي او نجلۍ نه ښکارېدل. څوکسه مې قدم ووهل، پیل کړل. شاوخوا سیمه مې څارله. څو شېبې وروسته مې د سړک په پورې غاړه په یوې نجلۍ سترګې ولګېدې. مخ یې کلک پوښلی او په ډېره بیړه له هغې لورې راواوښتله. نیغه مې څنګ ته راودرېدله. وارخطا یې راته وویل ژر کوه، نو دا ځای د درېدلو نه دی. هله نو ځه چې ځو. له خبرو کولو پرته د کارخونې لور ته روان شوم. زه له مخې او دا د شا. مخامخ خپل دفتر ته ننوتلو. ثنا خالا په المارۍ کې یو څه لټول. سترګې مې په موږ ولګېدې. ژر یې هغه پرېښودل او موږ ته یې په خوږه موسکا ښه راغلاست وویل. زیړه نجلۍ دروازې شاته حق حیرانه ودرېدله. وجود یې هماغسې لړزېدل لکه په هغه ورځ چې کوم حالت ما درلودل. ثنا خالا په وضعیت وپوهېدله. سوکۍ وویل تاسو کښېنئ، زه چای راوړم. ژر له دفتره ووته. زیړې نجلۍ ته مې سوکه وویل مارو کښېنه. مارو په لړزېدلې قدمونو را روانه شوه. په مخامخ کوچ باندې غلې کېناسته. سوکۍ مخ لوڅ کړ. سترګې یې مړې واچولې. لاندینۍ شونډې غوټه چاودلې وه. زیړ سپېره مخ ته یې کاته نه کېدل. شونډې وخوځېدې. په مات مات غږ یې وویل هېڅ نه پوهېږم دا څه روان دي. زه چېرته یم او ولې یم؟ داسې راته ښکاره شوه چې لا ډډمنه نه ده. ویرې اخیستې وه چې په بدتره لومه کې ونه لوېږم. د باور په نوم یې باور له لاسه ورکړی. ما هم سترګې ښکته واچولې او سوکه مې وویل د هغه خدای جل جلاله په نامه چې موږ او تاسو ټول ایمان پرې لرو، قسم کوم چې موږ هم یوازې او یوازې ستا مرسته کول دي. قسم کوم چې هیڅ ډول تمه او کومه دوکه به په دې کې نشته ده. بیرته غلی کېناسته. یو ناڅاپه مارو په ځای کې وښورېده. ژر یې د غاړه په واړه بکس ور حمله کړه. تلیفون یې راواخیست. لومړی یې بیتري او بیا یې سیم کارډ له خپله ځایه راویستل او بیل بیل یې په بکس کې واچول. وارخطا یې وویل د دې ښځې د خلاصون نه یم. سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. مړاوې اوښکې یې ښکته په ځنګونونو راوڅڅېدې. ډېر په نهیلۍ یې وژړل. ښه وروسته یې سرې سترګې راپورته کړې. مخامخ په ځیر ځیر یې راته وکتل. په رښتیا به زه له دې بلا وژغورل شم؟ ورته موسکی شوم. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې نور به د غټې ښځې مخ ونه ګوري. په فکر کې ډوبه ولاړه. وروسته یې سترګې کلکې کلکې وموښلې. اوږده ارمګۍ یوړه. خوله یې کش کړه. سمه ده، زه د قربانۍ لپاره چمتو یم چې هغه خدای وسپارم. دروازه خلاصه شوه. ثنا خالا چای راوړ. خبره یې نیمایي کې پرېښوده. خالا یو ګیلاس زما او یو یې د مارو مخ ته کېښود
او بیرته ووته. په بیړه مې ور یاده کړه څوک په خدای جل جلاله سپاري. یوه لحظه چوپ وه. بیا یې وویل اوس ښه نه یم، هېڅ تصمیم نشم نیولی، په حالات پوه نشم چې ښه نه ده. مال سمه ده، ته ډېر وخت لري، په کراره په کیسې وکړو. د کارخونې زنګ مې وویل خالا د سترګو په رپ کې راغله. سپارښتنه مې ورته وکړه مارو خپل اتاق ته بوځئ، هر څه ته چې اړتیا وه هغه ورته چمتو کړه. خالا تر مخ او مارو تر شا په زنګېدلو قدمونو پسې روانه شوه. زه د کارخونې لیدو ته لاندې ښکته شوم. د ماشومانو له برخې مې پیل کړ. د هر یوه خوا ته په وار سره ودرېدم. د کار او د زړکو اړوند مې خبرې ورسره وکړې. هره یوه د خپلو لاسته راوړنو په هکله په ډېره لیوالتیا سره معلومات راکړل. د کارخونې په پای کې مې سترګې په هغو وزیټرانو ولګېدې چې سبا لپاره یې په کارتنو کې مالونه ځای په ځای کول. خواته یې ورغلم، له خپل کار څخه راضي وو. ویل یې زموږ تولیداتو په مارکیټ کې ښه بازار موندلی. وروسته مې د میرمنو برخې ته سر ورښکاره کړ. زما په لیدو سره ټولې په خپلو ځایونو کې ودرېدې. له جوړ په خیر وروسته مې وکتل چې هغه برخه میرمنې چې نوي راغلې وې ډېرې پکې کسب کرې او له کار سره پوره بلدې شوې وې. د ښه کار لپاره مې ټولې وهڅولې. بیرته دفتر ته راپورته شو. د نوټ کتابچه مې راواخیسته، پکې ومې لیکل. نن مې تر ټولو ښه او د سترو لاسته راوړنو ډکه ورځ وه. د ډېرو همداسې ورځو په هیله. د دفتر په کړکۍ کې ودرېدم. ژورې ساګانې مې واخیستې. د خوښ او آرام وجدان جټکې مې په وجود کې حس کولې. په مخ له روانو اوښکو مې ځانګړی خوند اخیست. ساعت ته مې وکتل. مازدیګر و. ثنا خالا راننوته. رئیس صاحب مارو څنګه کړم؟ مخ مې ور واړول. مارو به تر هغې له تاسو سره وي چې تر څو یې حالت ښه شوی نه وي. وروسته بیا به فکر ور باندې وکړو چې څه کول پکار دي. ته یې خپل منزل ته در سره پورته کړه او د اړتیا په وخت کې ما په جریان کې اچوه. خالا په ورین تندي را سره ومنله او لاړه. په دې ستړي مزل او چارو کې ثنا خاله ډېرې منډې ترډې را سره کړي. ټولنه او خلک یې ښه درک کړي وو. مهربانه او زړه سوانده وه. د واده په 5م کال خاوند طلاق ورکړی او اولادونه یې ترېنه ګرځولي وو. یو ورور یې په امریکا کې مسافر و. مور او پلار یې وفات شوي وو. ما ورته د همدې پلازې په سلون پوړ کې 2 اتاقه ورکړي وو. خالا یو ماشوم موندلی او له هغې سره یې هلته ژوند کول. لوستې او هوښیاره مېرمن وه. د شپې د خوب په مهال مې هغه ماشومان او مېرمن ذهن ته راغلل چې په خیمه کې اوسېدل. په ښه اراده مې وکړه چې سبا ورځ به یې ستونزو ته حل لاره پیدا کړم. څو شېبې وروسته مې سترګې سره وغلې ویده شوی وم. یو وخت د تلیفون په زنګ راویښ شوم. ژر راپورته شوم چې ومې کتل خالا وه. ځواب مې ورکړ خیرت دی؟ خالا سوکه راته وویل ښاغلیه که تکلیف نه وي یو ځل پاس راختلی شئ. سم د لاسه له ځایه راولاړ شوم او 4م پوړ ته مې ځان ورسول. خالا ورخطا په وره کې ولاړه وه. له نتلو سره سم مې په اتاق کې ژړا تر غوږ شو. ومې پوښتل خیرت دی؟ ورخطا یې وویل مارو سمه غږېدلی یو نڅاوه په ژړا شوه. وروسته یې مخ ته څپېړې ونیوې. کوټې ته ورننوتم. مارو دیوال ته مخ ګرځولی او غریو ډک یې ژړل. څنګ ته یې ورغلم. سوکه مې ورته وویل مارو څه شوي؟ ته ولې ژاړې؟ ژړا یې نوره ډېره شوه. په ستونو کې یې سلګۍ بندې کېدې. په زوره یې وویل زړه مې چوي. اور مې واخیست. په وجود کې مې یخې اوبه ولاړې او ورخطا شوم څه پرې ونه شي. مارو ته ولې داسې کوې؟ ما ته ووایه زه ستا لپاره هر څه کولی شم. ارامه اوسه. ژړا دې بنده کړه. غبرګ لاسونه یې سر ته ونیول. سوړه سویلۍ یې وویست. اوف زه به څه کوم؟ ډېره مې یادېږي. هغه به مړه کړي. حیران شوم. دا ته څه وایې؟ څوک به مړه کړي؟ ما ته سمه کیسه وکړه. څه شی نارامه کړي؟ سرې سترګې یې راته ونیوې. تندی یې ګونځې شو. په خوشکه یې وویل ما ته شراب راوړه. مخ پې په ثنا خاله ورواړول. سر یې راته وښورول. سوکه یې وویل هغه 2 نور نجونو ته مې چې اخیستي وو هغه لږ پاتې دي. خالا ژر ووته. شېبه وروسته له یو بوتل سره چې نیم ډک ورننوته. مخکې له دې چې په پیاله کې یې واچوي مارو ورته لاس ونیو چې نه غواړي. بوتل یې هماغسې په غاړه واړول. له وروسته یې غړپ سره یې بوتل په دیوال وویشت. دانه دانه شو. سر یې ښکته ځوړند کړ. زه او خالا غلي ورته ناست. له یو ځنډ وروسته یې بالښت ته څنګ ووهل. سترګې نیمې خلاصې وې. له لاندینۍ شونډې غوټې ویتې وینې را بهېدلې. تکه ژېړه برېښېدله. ثنا خالا غلي راته ویل دا نجلۍ تر ټولو دردمنه راته ښکاري. ډېر څه د ویلو لپاره لوي. ما یو څه راوغږوله. هو پوهېږم. ته ورشه ما ته لږ چای راوړه چې بیخي مې ستونی وچ تر هغو به مارو هم لږ سمه شي. خالا چای پسې ووته. مارو درنې سترګې راپورته کړې. سګرټ نه لري؟ ژر مې په خالا پسې غږ کړ چای پرېږده. ورشه لاندې دفتر نه د میز په خانه کې زما سګرټ ایښې هغه راوړه.
خلا راغه کړ سمه ده دا دی دستي ورغلم. مارو همداسې غر که ناسته. وروسته خلا سګرټ راوړل، ما ورته ونیول. مارو یو سګرټ ولګول، ډېر په خوند یې دود سینې ته تېرول او له ډېر درده ډکې به یې بېرته پف کول. څوکه مې لاس ور وکړ، یو سګرټ مې راواخیست او ومې لګول. مارو هغه سګرټ لا نو خلاص کړی چې بل ته یې اور ورکړ. خاله چای راوړ، یو ګیلاس یې ماته واچول. ورته مې ویل خاله ته نور لاړه شه، خوب دې مه خرابوه چې بیا سهار چارو ته نشي رسېدلی. خاله سر وښورول او خپلې کوټې ته ولاړه. مارو نیمکخه سترګې ماته نیولې وې. له ښه ډېرو کتو وروسته یې څوکه راته وویل، ای ستر انسانه، ته ولې په دومره ستر جنجال کې ځان اچولی؟ ولې دې په ځان دومره نارامي او خطرونه مني؟ ولې په پردو اولادونو پوخ یې؟ څه هدف لري؟ ورته مې وخندل. مارو زما دنده او مسؤلیت همدا دی. ما خوند او رنګ په همدې کار کې موندلی. یو اهلي در نه کوم، زما زخته ډېره اندېښنه ده. اوس خو د طبیعت لیک سم شو، راته ویلی شي چې ولې او څنګه؟ مارو غاښونه سره کلک کړل، په زړه یې لاس ونیو. له څو چوپتیا وروسته یې سوړه سویلی وکړ، سلګۍ واخیسته. 6 کاله په نوخات سیمه کې د کور تر څنګ مو د پلار هوټل و. زه نوې پیغله شوی وم. تر ما 2 مشرانې خویندې مې واده شوي وې. د هغوی خاوندان ښه خلک نه وو. د خویندو ژوند مې تریخ و. د پلار مې زما په ورکړل هیڅ زړه نه کېده. تل به یې ویل چې زه هغه نورو لورانو پوخ یم، تا نه ورکوم، که مې ورکولې هم سم سړي ته به دې ورکوم. شپې ورځې وتلې. بله ورځ مې د پلار یو ملګري زموږ کور ته راغی. پلار ته مې یادونه وکړې زما یو دوست دی، ډېر ښه ځوان دی، په ښار کې اوسېږي، اکثره وخت بهرني هېوادونو ته سفر کوي، آزاد کاروبار یې کړی، کورنۍ په امریکا کې ژوند کوي. ما ته یې ویلې چې یوه ښه نجلۍ راګوره. له ډېر فکر وروسته مې ته رایاد شو. نو زه وایم چې لور دې ورکړه، خوشحاله ژوند به ولري. پلار مې ورته وویل چې خدای جل جلاله دې خیر پېښ کړي، بیا به ګورو. وروسته میاشت تېره شوه. وروسته بیا هوټل ته راغلی و. له پلار څخه مې غوښتنه کړې وه. پلار مې یو شپه مور ته ټوله کیسه وکړه او نظر یې ترېنه وغوښت چې ستا څنګه خوښه ده. مور مې ورته وویل زما خوښه ده، ستا خوښه ده. خور او لور خو چا په کور نه ده کېنولی. ځوان وګوره، ښه سړی وي ور یې کړه. په سبا مې مور له مانه وپوښتل چې ستا څنګه وغږ. غږ مې ورته ور نه کړل. له 10-15 شپو وروسته مې د پلار ملګري هغه ځوان هوټل ته راوستلی و. خبرې یې ورسره کړې. زما پلار یې خپلې کورنۍ سره غږولی او هغوی ټیره تسلي ورکړه چې لور به دې ډېره خوشحاله ساتو. بیا یې دا پرېکړه کړې وه چې یوازې لاس به بېرته کړو. 6 میاشتې وروسته د هلک کورنۍ راځي، دستمال او واده به بیا وکړو. دا کیسې کېدلې چې هلک ډېر مالدار دی. لنډه دا چې زه یې هلک ته ورکړم. خپل خیل خپلوان خبر شول. څو شېبې وروسته یې زما د پلار د ملګري په لاس یو موبایل راولېږلو چې ګواکې کورنۍ مې له مېرمنې سره خبرې کوي. د شپې ناوخته زنګ راغی. څوکه مې اوکې کړ. هلک مخکې له دې چې ما ته څه ووایي په لوړ غږ یې وویل، ها مورې، انګور دې در سره په ډېر کې خبرې ورسره وکړه. په ډېر ناز او دا ښکلی غږ راغی. زما ګلالۍ او ښایسته انګورې، ستړې مه شي، په خیر راغلې. جوړ په خیر مو سره وکړې. ما ډېرې خبرې نه شوې کړای. وروسته یې راته وویل تلیفون دې مور ته وروړه چې زه ورسره خبرې کوم. له کوټې راووتم. تلیفون مې مور ته ورکړه او زه بېرته راغلم کوټې ته. په فکرونو کې پسې ویده شوم. سهار مې مور ډېره خوشحاله ښکاري او د خوښۍ صفتونه مې کول. ډېره ښه ښځه ده او بله دا چې خوښې دې ویل چې خپل زوی ته مې سپارښتنه کړې تر څو موږ درځو. انګور ته مې ټول د اړتیا وړ شیان واخله. هېڅ داسې شی در نه پاتې نه شي چې بیا زموږ وخت پرې ضایع شي. نه پوهېدم، زړه مې نارامه و. د خوښې خبرې مې هېڅ خوښې نه شوې او هېڅ داسې ښه احساس مې نه کول چې دا دې زما خپله وي. هلک به د ورځې 2-3 ځلې اړیکه ونیوه او د ښه ژوند زیری به یې راباندې کول. بله ورځ شاله و چې سهار ښار ته راشي، جامې اخلو او دا ټینګار یې کول چې یوازې راشه، یوه لحظه به سره کېنو. له مور سره مې خبرې وکړې چې زوم دې غواړي چې ښار ته راشي. هغې مې خبره له پلار سره شریک کړه چې خوښ یا خاوند یې دواړه ټینګار کوي چې دوی باید شیان واخلي چې بیا موږ وخت نه لرو. ورځ تېره شوه. په سبا مې پلار، زه او کشره 8 کلنه خور ښار ته روانې کړو. د سهار 10 بجې ښار ته ورسېدو. پلار مې ورسره اړیکه ونیوه چې تاسو چېرته یاست. هغه ویل زه د طلا سرو زرو مارکیټ سره یم. نیم ساعت وروسته ښار ته ورغلو. د سرو زرو د مارکیټ مخ ته په ولاړ ځوان مې سترګې ولګېدې چې سپین کالي په تن و، ږیره او برېت یې پاک خریلي وو. په پلار مې غږ وګرځوله، لاسونه یې ورښکل کړل. کشرې خور ته مې لاس ورکړل، له غومبوري یې کش کړه. ما ته یې څوکه لاس په سینه کېښود. زه څنګ ته ودرېدم. له جوړ په خیر وروسته مې پلار ورته وویل تاسو چې هر څه اخلی ورشئ، زه ځم چې هر کله مو کار تمام شو ما ته احوال راکړئ. ځوان مې کشره خور تر لاس ونیوه. تر شا پسې روانه شوم. لیږ مخکې د یوې هسکې پلازې څنګ ته ودرېدل.
مخ یې راواړول، راته مسک شو. مارو پورته پوړ کې زما ځای دی، که ستا خوښه وي لاړ به شو، لیک چای او ډوډۍ به وخورو، ستا دمه به هم جوړه شي. وروسته بیا سودا پسې راښکته شو. سر مې ورته وښوول. پنځم پورته ولاړو. د سالون په منځ کې په غټ ایښي میز ډوډۍ ټول تیاری نیول شوی و. 4 رقمه خواړه ایښي وو. ما ته یې د ناستې بلنه راکړه. کشر خور مې څنګ تر څنګ کېنوله. ځوان مخامخ سترګې په سترګو شو. را سره لومړی ځل و چې کاته مو کېدل. ډېر تاثیر لاندې وم. خبرې څه چې سم مې ورکتلی نه شوم. په مینه او ډېر نزاکت یې خواړه زما خواته را نږدې کول. څه ناڅه مې له هر څه وخوړل. په زړه کې مې وویل باید لیک خبرې پیل کړم، ورته وګورم چې په زړه کې څه ورتېر نه شي. سوکا مې سترګې ورپورته کړې. د ځوان څېره بدله او مخ یې پړسېدلی راته ښکاره شو. مخ، سر، ځان یې دوه راته ښکارېدل. هڅه مې وکړه چې ځان کابو کړم. کشره خور مې له چوکۍ ښکته ولوېده. نور مې هېڅ نه دی رایاد. یو وخت مې سترګې را رڼې شوې. نااشنا اتاق کې پرته وم. په ذهن مې فشار راوړ. هر څه مې فکر وکړ، څنګه یم، چېرته یم، دا ځای کوم دی، یاد ته نه راتلل. سترګې مې راباندې درنې وې. بېرته بېخوده شوی وم. نه پوهېږم څومره وخت مې وتلی و چې سترګې مې بیا لوڅې شوې. یوې او بلې خوا ته مې وکتل. د کړکۍ څنګ ته مې په ناسته غټې ښځې سترګې ولګېدې. نیمه لوڅه جامې یې په تن وې. آرایش یې کړی و. لوڅ سر یې ناسته وه. یو ناڅاپه له خپله ځایه راپورته شوم. له خولې مې چغه ووته، زه چېرته یم، دا کوم ځای دی؟ غټې ښځې په کړس وخندل. په مکرجن انداز یې سترګې را رډې کړې. زما ګرانې نګورې، ته دې د خپلې خوښې په کور کې. ستړی مه شې، په خیر راغلی. په وجود مې سړه خوله راماته شوه. ټوله رپېدمه. داسې احساس مې کول چې کوم بد خوب وینم. هڅه مې کوله چې راویښه شم، خو ویښه نه شوم. ژبه یې په تالو ونښته. خوله یې په خبرو کې بنده شوه. ژر مې د چایو ګیلاس ورته ونیو. مارو چای در واخله، تږی شوې. رڼې سترګې یې راته ونیوې. دیوال ته ایښې د غاړې بکسې ته یې اشاره وکړه. ژر مې بکسه ورته راواخیسته. سترګې یې لکه د وینو کاسې، رنګ یې لکه کورکمان ژیړ اوښتی و. بکس ته یې لاس ور ټیټ کړ. غټه ګولۍ ټابلیټ یې خولې ته واچول. خرپ خرپ هغه خو یې مات کړ. د چایو پیاله یې په غاړه واړوله. چوپتیا خوره شوه. بیا دواړو په فکرونو کې ډوب تللي وو. سترګې یې راپورته کړې. ترخه مسکا یې وکړه. ته پوهېږې چې ژړا له تا سره څومره بده ښکاري؟ بس دی که نه؟ ژر مې ځان را بیدار کړ. ښه بیا مې یو ناڅاپه په ماشومه خور را یاد راغله. په غټې ښځې مې ور حمله کړه. ووایه زما خور چېرته ده؟ زه مو چېرته راوستلی یم؟ ولې مو داسې وکړل؟ کړس په مخ مې څپېړه ولګېده. په سترګو مې توره شپه شوه. غوږونه مې دب شول. غټې ښځې غبرګې ګوتې سترګو ته مخامخ راونیوې. په قهرجن انداز یې وویل، ته پوهېږې چې په چا دې حمله وکړه؟ ته پوهېږې د چا لاس ته لوېدلې؟ وژنم دې، سمه دې، سړي لور شه. وروسته حالات پوه شوم چې کیسه بل ډول روانه ده. ولاړې غرقه شوې او سمه غرقه شوې. غټې ښځې بیا راته وویل، ګوره نجلۍ، څو خبرې مې په خلاص غوږونو واوره. که غواړې چې خپله خور دې ژوندۍ ووینې نو هڅه کوه چې زه یې وایم. په زړه کې مې څړیکه تېره شوه. د معصومې وړې خور څېره مې سترګو ته راغله. چیغه مې کړه، نه، د خدای په خاطر داسې مه کوئ. څه چې ته وایې هغه منم، خو هغې ته څه ونه وایې. خیر راته ووایه هغه چېرته ده؟ یو ځل خو یې راوله. غټې ښځې وخندل. هغه نشته، تر هغې پورې نشي. ټول شرطونه زما په ځای کړي دي. پښو ته یې ور ولوېدم. عذر مې ورته وکړ. ویل دا شیان د خور نشي ژغورلی. په ما ولې چا رحم نه کول؟ هغه وخت چې یتیمه وم در په در به ګرځېدم. ولې زما اوښکې چا نه راپاکولې؟ ولې چا د انسان په سترګه راته نه کتل؟ آیا ما حق نه درلود چې د انسانانو په څیر ژوند وکړم؟ آیا ما حق نه درلود چې ستاسو په څیر ښه کور، ښه خواړه، ښه جامه ولرم؟ په یاد مې دي، ښه مې په یاد دي چې کور په کور، کوڅه په کوڅه مې د سوال بنې ګرځوله. په یاد مې چې همدې انسانانو د حیوان ارزښت هم نه راکوه. همدا چلند تاسو چې تا سره کوم، همداسې را سره تاسو انسانانو کړی دی. ما ته زارۍ مه کوه. زه د رحم په نوم کوم څه نه پیژنم، او ځکه یې نه پیژنم چې نه چا راښودلي او نه چا را سره کړی دی. سترګې راډې ونیولې. له خولې ځګارې باد شوې. توف په مخ یې لاړې او راوشړلې. غبرګې ګوتې یې غوږونو ته ونیوې. رنګ یې تور او شین واوښت. په لوړ غږ یې وویل، کرکه لرم له تاسو. دومره کلکه لرم چې حد پرې تمام دی. هډونه مې یو تر بل تیر شول. د زړه درزا مې له واکه ووته. رڼې سترګې مې ورته ونیولې. ځکه حیرانه تللی وم چې له دې ښځې سره داسې کوم بد مو کړي چې دومره په غوسه ده. بې اختیاره مې له خولې وروتل. ما څه ګناه کړي؟ هغې همداسې بدې سترګې راته ونیولې وې. ما ته یې له سترګو ویره راولوېده. د یوې ښځې په جامه کې مې په لومړی ځل داسې بده څېره او له حده ډېره غوسه لیده.
شاته ولاړه، داسې ښکارېده چې حالت یې ښه نه و. له سوزه ډکه ژورې ساګانې یې واخیستې. له ډېرې چوپتیا وروسته یې وویل: د مور نازولې، د پلار ګران لورې، مه ځورېږه. کوم ځای ته چې راغلې ډېر ژر به د عقل سر ته راشي. دا کوم ځای دی؟ دا هغه ځای دی چې یو وخت ما هم نه پیژندل. ځکه مې نه پیژندل چې نه مې غوښتل داسې یو ځای د ځان لپاره وټاکم. خو پوهېږې دا ټاکنه زما نه وه، بلکې دا ټاکنه زما لپاره د انسانانو وه. له دې ځایونو سره زما اشنایي هم دوی جوړه کړه. هم داسې مې په یاد دی لکه دا اوس، هغه ورځ چې د رنځوره مور مې د مرګ په بستره پرته وه. له 4 دیوالونو وراخوا مې د ښار انسان ذهن ته راغی. تالانده برېښنا وه، په شرپ باران ورېده او زه د دوی په تمه له کوره راووتم. د ښار د هرې هټې او هرې ودانۍ څښتنانو ته مې د مرستې لاس اوږد کړ. چیغې مې ورته وویل چې مور مې مري، د خدای په خاطر مرسته راسره وکړئ. پوهېږې دوی څه وکړل؟ دروازې یې راته وتړلې، سپکې سپورې یې راته وکړې او دا یې راته وویل شول چې ورکېږه، دا ستاسو عادت دی. اوښکې مې ونه لیدې، درد مې درک نه کړ او زه له یو عالم مایوسۍ سره بیرته کور ته راغلم. د بېکسۍ او ناچارۍ مړی مور سر ته ودرېدم. څه و چې نه و، کومې نادودې نه وې چې ومې نه لیدې. څه مې کړی وای؟ له موره را وروسته وړې خویندې را پاتې وې. ډوډۍ ته اړتیا درلوده. دا اړتیا په ما پورې تړلې وه. مجبور وم چې هغوی ته لاس ونیسم، شړلې او رټلې وم. بیا هم هغه درته ولاړم چې له وږې ګېډې ناخبره و. د بېکسۍ او تنهایي زور یې نه ولیدلی. زه بدبخته هماغسې بدبخته وم لکه څنګه چې نړۍ ته راغلی وم. نه د چا خور شوم، نه چا لور کړم او نه د حیا څادر په سر راوغوړول. سپکه یې کړم، لوڅه یې کړم، ورکه یې کړم. د هر څه په بدل کې بدل غوښت. دا یې رازده کړل چې خپلې اړتیاوې له کومې لارې پوره کړم. نو اوس راته ووایه نازولې، تاسو انسانانو خو زه یوازې دومره راښودلي وو چې خپلې اړتیاوې یوازې له خپل بربنډه وجود څخه پوره کولی شي. خو اوس دا بربنډ وجود زوړ شوی، پیکه شوی، خراب شوی، د پلور خریدار نه لري. راته ویلی شي زما د اړتیاو لپاره به څه کېږي؟ ما همداسې حیران ورکتل. نه پوهېدم څه ووایم، څه وکړم. بیا یې ترخه خندا وکړه. ښه، ته نه شې ویلی چې څه به کېږي. ته بیچاره نو څه پوهېږي. زه به یې درته ووایم. داسې به کېږي چې له عدالته به کار اخلو، ځکه چې ما د دوی ومنله. هر هغه څه مې وکړل چې دوی غوښتل. اوس نو مجبوره یم چې د دوی له نازولو ګټه واخلم، د دوی نازولو بربنډې کړم. دا ورته جوته شي چې د مجبورۍ او ناچارۍ ښځې په وجود کې مستي او عیشي لټول. یعنې څه؟ زه دومره ظالمه نه یم لکه دوی، خو مهربانه هم نه یم. یوازې دومره ښه در سره کولی شم چې درته ووایم خور دې هم دلته ده. د یوې ګډې معاملې او کار له مخې به مخکې ځو. هم په همدې به د خور ژوندی وي او هم ته. د خور بېلتون او اندېښنې مې له خولې دا خبره هم راویستله چې هر څه ته وایې منم یې. مخامخ کوټې ته رابند د حمام ور یې خلاص کړ. پورته شه حمام وکړه. هلته ځوړند کالي په تن کړه. ناڅاپه مې په حمام منډه ور واخیسته. ژر مې په بیسیکه وجود حمام وکړ. نیمه لوڅې تنکۍ جامې مې په تن کړې او راووتم. غټه ښځه له خوړو سره راننوته. خواړه یې لاندې کېښودل. په کړس خندا یې وکړه. وا څومره ښکلې ښکارې. ژر راشه، ژر دا خواړه وخوره چې دا څو ورځې دې هېڅ نه دي خوړلي، مړه نه شي. حیرانه شوم. څو ورځې یعنې دومره ډېر وخت مې وتلی و. په لوږه تنده باندې نه پوهېدم. له ویرې مې د زړه په زور څو ګولې وخوړې. وروسته غټې ښځې راته وویل ما پسې راځه. زه هم پسې ولاړه شوم. دا تر مخ او زه تر شاله کوټې راووتو. غټ سالون ته ګڼ ورونه راخلاص ول. هرې کوټې د سندرو او خنداګانو غږونه راوتل. زه یې په هره کوټه جلا راوګرځولم. په هره کوټه کې 2-3 نجونې ناستې وې. چا آرایش کول، چا خپلو منځو کې کیسې کولې. زه د وروستي کوټې څنګ ته 2 نجونې له دې باندې راننوتې. غټې ښځې ته یې سلام وکړ. په خیر راغلی، ورشئ ځانونه مو چمتو کړئ چې تاسو دواړه د شپې لپاره چرته لیږم. غبرګې نجونې تر موږ تېرې شوې. موږ وروسته کوټې ته ننوتلو. په کوټه کې د کټ په سر دنګه سور رنګې ښځه ناسته وه. غټې ښځې ورته وویل دا وګوره زه راځم. سره ښځه راولاړه شوه. تر لاس یې ونیوم. په خپل کټ کې یې کېنولم.
حیران شوم چې څه راباندې کوي. له ویرې ټوله لړزېدم. سرې ښځې مې لومړی په مخ لاس راتېر کړ، بیا یې په کټ پرېستم. ټول وجود مې بربند کړ، ښکته او پورته یې ټوله وکتم. د وجود په هره برخه یې لاس راتېر کړ. زه په خولو کې غرق وم، زړه مې خولې ته راغلی و. غټ ښځه بیا راغله، په اوچت غږ یې وویل څنګه ده؟ سرې ښځې مخ ور واړول. ډاکټر یې دا نجلۍ ښه سالم شی دی، ښه باډي، ښکلی پوست او لري. پوه شوم چې غټه ښځه په ډاکټر مشهوره ده. ډاکټر یې وخندل، ته لاس یې ونیوم، په سالون کې یې روانه کړم. سوکه مې ورته وویل زما خور. ډاکټر یې لاس را کېکاږل، چپ شه، تر اوسه لا وختي ده. په پخوانۍ کوټه کې ننه ایستلم، جیب څخه یو سور رنګ غټ تابلیت راوایستل، ماته یې ونیو. ها دا واخله. سر مې ورته وښورول او ورو مې وویل دا نه خورم. سترګې یې رډې راته ونیوې. زما حوصله مه ازمایه، موږ دومره وخت نه لرو. بیا مې وړه خور سترګو ته ولیدل، لاس مې ور مخکې کړ، ټابلیټ مې ورڅخه راواخیستل، خولې ته مې کړ، غاښونه مې پرې کېکاږل. دومره ترخه وه چې په ژوند مې دومره ترخه څه نه و خوړلي. څو شېبې وروسته مې وجود را ګرم شو، غرقه خوله را باندې راغله. هغه اندېښنه او غم چې مې وجود درلودل وار په وار را کم شو. ډاکټر له کوټې ووته. زه په کوټه کې یوازې پاتې شوم. کله به ژړا راغله او کله هم خندا. هېڅ مې حالت نشو درک کولی چې څنګه یم. شیبه وروسته غبرګې نجونې راننوتې. دواړو تر لاس ونیوم، د سالون کومې کوټې ته یې ننه ایستلم. مخامخ دیوال ته د غټې شیشې تر مخ یې په چوکۍ کېنولم او زما په ویښتانو یې کار پیل کړ. وروسته یې په مخ رنګارنګ کریمونه راته ولګول. کله چې لاسونه زما په مخ او سر راتېرول ښه رالګېدل. سوکه مې ورته وویل دا هر څه ولې؟ نرمه مسکا یې وکړه. ولې تا ته چا نه دي ویلي د ښار لوی شهزاده دې د شپې میلمه دی؟ سر را باندې وګرځېد، بل رقم شو. د ښه او بد په تصمیم نه پوهېدم. هېڅ درک مې نشو کولی چې هر څه روان دي. انجونو بیا په تسلۍ هغې کوټې ته بوتلم، څوکۍ یې کېنولم، ور یې راپسې پورې کړ. راته یاد نه دی چې څومره وخت به وتلی و چې ډاکټر رانوته، تر لاس یې ونیوم. غلی یې راته وویل که دې کومه وړه تېروتنه هم وکړه مړه خور به دې ووینې. د سالون تر ټولو غټې کوټې ته نه بوتلم. کوټه دومره ښایسته او ښکلې وه لکه د زوم او نامې د لومړۍ شپې لپاره چې جوړه شوې وي. په میز کیکونه، جوسان، ډېر څه چې ما نه پېژندل ایښي وو. یو ناڅاپه مې ځوان ذهن ته راغی. فکر مې وکړ چې دا هر څه د هغه لپاره دي. د ډاکټر ټلیفون ته زنګ راغی. ژر له کوټې ووته. زه په فکرونو کې ډوبه ناسته وم چې درز ور راخلاص شو. ډاکټر تر مخ او لونې جګ سړی تر شا رانوتل. دواړه مخامخ په څوکۍ کې کېناستل. سړي ښکته او پورته راته کتل. ډاکټرې ته یې وویل ښه نو مال دا دی. ډاکټر یې له مکره ډکه خندا وکړه. د ځوان په اوږه یې لاس ور کېښود. هو همدا مال دی ښکلې هلکه، په ما ګران یې شهزاده صاحب. هر چېرته خو داسې مالونه نه راولم. داسې شی دی چې د انسان لاس یې له وجوده نه دی لګېدلی. سالم او بند مال دی. تل به دې نه وي او بند مال غوښتنه کوله. ما هم خپله کړې ژمنه پوره کړه. په زیاتې بخښنې سره چې دغه الفاظ غږیزې بڼې ته اړوم. زړه مې را ډک شو. په سترګو مې توره شپه شوه. شاوخوا مې وکتل، هېڅ د خلاصون لاره نه وه. ځان سره مې وویل راځه چغې ووهم. بیا مې وړه خور را یاد ته راغله او ځان مې ډېر نورمال ونیو. شهزاده وخندل. یاره منم دې په زړو او ډېرو استعمال شویو دې سم ناروغ کړی وم. زه تر 15 لکه هم درته ولاړ یم، خو ما ته نه وي. او ډاکټر یې په مخ خوله ور کېښوده، ښکل یې کړ. شهزاده له ځایه راولاړ شو. په میز ایښې بوتل یې ور پورته کړ. څو غوړپه یې ترېنه وکړل. بوتل یې په میز کېښود. په ډاکټر یې سترګې را ور واړولې. زه نو وخت مو مه راضایع کوم. ډاکټره ولاړه شوه. په مکر یې وویل ښه خوندوره شهزاده او ښه خوندونه. د کوټې ور یې کلک پسې را بند کړ. شهزاده څو پیالې تر خولې ډکې کړې. وروسته یې زما خواته راغی. تر لاسو یې ونیوم، غېږ ته یې ور جوخته کړم. ټینګه یې ښکل کړم. بدبخته او ناجایزې مجبورۍ داسې تړلې وم چې هېڅ مې ځان نه پوهول چې زه رضا نه یم. میز ته نږدې په چوکۍ یې کېنولم. یوه پیاله یې ماته ونیوله او بله یې په خپله ور پورته کړه. شړنګ زما له پیالې سره یې خپله پیاله ټکر کړه. په غاړه یې واړوله. ما ورخطا ور وکتل. بیا پیاله مې ډکه په لاس کې پاتې وه. شهزاده چې پیاله کېښوده ما ته یې وکتل. زما تر لاس یې لاس لاندې کړ. پیاله مې خولې ته راوړه. په یوه ساه مې پیاله خالي کړه. نور بیا هېڅ راته یاد نه دی چې څه را سره وشول، څه پېښ شول. یو وخت د سر او وجود په دردونو په خود کې راغلم.
سترګې مې وغړل، نیمه غرمه وه. ځان ته مې وکتل، لوڅه پرته وم. ژر راکېناستم، په ملا کې مې څړیکه تېره شوه، په وجود مې سترګې ولګېدې، خاپې خاپې تک شین و. د هر غاښ ځای پکې لورای ښکارېدل. د پیغلتوب غرور مې پای ته رسېدلی و. کوټه کې هر څه مات مات ګډ وډ پراته وو. چغې مې کړې، ومې ژړل، هېچا مې غږ وانه اورېدل. څه وخت وروسته د خلکو له تګ راتګ وپوهېدم چې له خپل هېواد څخه یې راایستلی یم او په ګاونډ هېواد کې. له هغې شپې تر اوسه مې ډاکټره کاروي. نه مې خور ولیده او نه مې هم بیا خپله کورنۍ. غار په نشو نامرده مجبورې مې هر څه راڅخه واخیستل. اوس نو ته ووایه، ژوند ته راګرځېدل نو به کومه معنا ولري؟ د چای یوه پیاله یې ډکه کېښوده او بله تشېدله، ډکېدله او تشېدله. داسې چای څښل چې تنده یې له ماتېدو نه پوره کوله. بله پیاله مې ورته ډکه کړه، سوکه مې ورته ویل، دولت یا همداسې خلک هېڅ نه در سره مخ کېدل چې غږ دې اورېدلی وای؟ ویې خندل. دولت؟ کوم دولت؟ کوم خلک؟ تاسو به نړیوال سیاستونه او سازمانونه مطالعه کړي وي. یو نړیوال سازمان څومره غښتلی په نړۍ څومره اثر پروت وي. دا ناولی کسب او کار په یو سازمان اوښتی. دا سازمان د نړۍ په هر هیواد هر ښار کې خپله ځاله لري. نړیوال جوازونه یې ترلاسه کړي. هیوادونه، دولتونه، حتی تر وړې حوزې پورې ټول د ځان کړي. د ځان د ګټو او زیان لپاره هر څه کولی شي. د یو څه ژوند په ډېر اسانۍ سره اخیستلی شي. دوی د هر خنډ او ستونزې لپاره ډېرې لارې، ډېرې ډلې او ټپلې لري. ما په دې 15 کاله کې دا خلک وکتل او درک مې کړل. ورکه خور مې چې د ټولې کورنۍ د لاسه ورکولو ویره را سره پیدا شوه، ځکه مې یوه وړه تېروتنه هم ونه کړه. په هېچا باور نه و. په یو کور او یو اتاق کې یوې نجلۍ له بلې سره د زړه خواله نه شوه کولی. هر یوې سره به دا ویره وه چې دا راته سپانسر شوی نه وي. هر وخت تر څارنې او سختو ازموینو لاندې و. که رښتیا ووایم تر اوسه لا په تاسو هم ډاډه نه یم. دا چې باور مې کړی هم نه پوهېږم. تاسو مې د باور د یوازینی لامل ستاسو متفاوتوالی و. ستاسو په څېره کې مې ځان ولیدل. نه پوهېږم چې مخکې به څه کېږي. ډېرې نجونې له داسې ازموینو وروسته وژل شوي. په دې ناولي سازمان کې دوه لومړنی حالت دا دی چې ځینو ته د کسب او کار په میراث کې پاتې شوی او دا خپل کسب په سترګه ورته ګوري چې ډېر خطرونه یې په ځان نه دي منلي. بل حالت دا چې دوی له مجبورو او بې څوکه میرمنو کار اخلي، لکه زه. د هر ګواښ په وړاندې کاروي، لکه قاچاق، هجرتي وژنې، مواد مخدر، نڅا او ډېر نور. په ټوله نړۍ کې د نجونو او میرمنو قاچاق او پلور ښه په درس کې روان دی. د هر هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ښې اړیکې لري. د هغوی ټولو خواهشاتو لپاره هر ډول طرحې او پلانونه لري. ښکلي او خپلې نږدې نجونې د خطر ځای ته نه مخ کوي. ځینې ماموریتونه او دندې یې په لاس ورکړي وي. بیچاره، مجبور او پلونه شوي نجونې په عام بازار کې کاروي. لکه موږ چې یوه کس به د یوې شپې لپاره واخیستو او 4-5 نور به یې راغوښتي وو. ظلم تیری به راسره کېدل. په سبا به مو شکایت چا نه اورېده. مجبور و چې هر حالت وزغمو. د تېښتې او خلاصون هېڅ لاره نه وه. ټولې نجونې به یې په داسې نشو روږده کړې وي چې د تګ توان یې نه درلود. ځکه یو ساعت چې نشه راونه رسېده حالت به مو خراب و. دا مجبوري د دې لامل و چې تر مرګه به همدلته پاتې وي چې وروسته نسلونو ته کیسه رسېږي. دلته ورتګ داسې دی چې ژوندی به ورځي او مرګ به ترېنه راوځي. له دې ناولي سازمانه راوتل کوم اسانه کار نه دی. ما ډېر فکر وکړ چې هېڅ داسې لاره نه وه چې پرې تللی وای. هره میرمن داسې ګیر وه لکه زه. تر 100 ډېرو مرکزونو کې مې دا ناولې دنده مخکې وړې. تر 100 ډېرو ښارونو ته یې وړې راوړې یم. ځوانان به موږ ته په ډېر شوق او ذوق راتلل. د خپلو خواهشاتو لپاره به یې لکونه پیسې را خرابولې. موږ ته یې د مستۍ او عیشۍ له زاویې را کتل. خو خبر نه و چې موږ کې د شوق او خوند هېڅ هم نه و پاتې. داسې خلک مې هم ولیدل چې دا ناوړه کسب له مشرانو په میراث کې ورپاتې شوی و. نسلونه پکې خپل عمر خوړلی و. خپلې خویندې او لوڼې به یې یوازې همدې دندې ته لویولې. د ښار تکړه او مشهور ځوانان مې ولیدل چې په داسې ناعلاجه رنځ اخته وو چې نه یې چاته حال ویلی شو او نه یې هم درملنه کېدله. د دې ځوانانو رنځ داسې یو مثال درلود لکه یو څوک چې د سر په ویښتو را ځوړند کړي. بې سکونه نارامه ژوند یې په مخ روان کړی وي. دې ځوانانو هره میاشت د خپل عزت او نوم داسې یو قلنګ پرې کول چې معمولي بېغوري د له منځه وړلو لامل کېدی شو. زه فکر کوم دا
تر بلې هرې ناروغۍ سخت او ذلیله ناروغي ده چې له ځانه بغیر هیڅوک نه پرې پوهېدل. دا ناروغي دوی بلاک میل بلله. بلاک میل یعنی د یو چا ټول ارزښت او غرور په خپل لاس کې د اخیستلو په معنا و چې په زرګونه ځوانان یې ښکار ګرځېدلي وو. غټې ښځې ځکه د ډاکټرې نوم خپل کړی و چې داسې مهارتونه یې درلودل چې له فکره لرې خبره وه. ډاکټرې د ښار او سیمې هغه شتمن په نښه کول چې د ډېرو پیسو او شهرت کیسې به یې کېدلې. یوه ډله ښایسته نجونې به یې پسې اچولې وې له ډول ډول مهارتونو. چال دوکې به یې کار اخیستل. هڅه به یې دا وه چې څنګه کولی شي چې تر یو شتمن کس پورې ځان ورسوي او څنګه یې د خپل جال ښکار کړي. له شتمنو او مشهورو خلکو به یې د بدفعلۍ بدکارۍ په وخت له ډول ډول پټو کامرو ګټه اخیسته چې د هغوی بربنډ انځورونه او ویډیوګانې به یې اخیستې. له هغې وروسته به یې هغوی پرې ګواښول او هر ډول غوښتنه او امر به یې بې له کوم عذر او سرزورۍ په ځای کول. دا هغه وخت و چې ډېر غښتلي نوموړي شتمن یې په ژړا او مات کړي وو. هره میاشت به یې د دې ویډیو د خویندو ساتلو لپاره زرګونه پیسې پرې کولې. دا خلک ګواښول شوي وو چې هر زیان رسیدو وروسته به ستاسو ویډیو او انځورونه خپاره شي. هر بلاک میل کس به له ډېر پامه کار اخیستل. د وړې تېروتنې فکر یې نشو کولی ځکه چې دا ورته ویل شوي وو چې ستاسو د هر راز تېروتنې وروسته هم رحم در باندې نه کړو. بله عجیبه دا وه چې سیاسي دښمني، سیاسي سیالۍ، حتی تربګنۍ هم تر اوسه تر بلاک میل راغلې وې. ډېر داسې خلک راتلل چې د مقابل لوري رقیب د بلاک میل غوښتنې په صورت کې به له ډېرو پیسو او لګښتونو تېرول. غوښتل به یو بل ته له دې لارې دامونه جوړ کړي. موخه به یې د یو بل ته پاتې راوستل وو. د خپلو ګټو د لاسته راوړلو لپاره یې د فشار ضعیف د آلې په توګه یې له دې لارې ګټه اخیسته. دا یو تدریجي مرګ دی چې اوس یې بازار خورا تود او تیز دی. په زرګونه خلک پکې ښکېل دي. هغه خلک څه ناڅه بېغمه دي چې کار او پیسې لا اوس هم په لاس کې لري، د خپل پت لپاره پیسې لګوي. هغوی خلک چې بې پته شول چې نور یې توان نه و چې د تل لپاره دوامداره پیسې ولګوي. ورپسې یې ترخه مسکا وکړه. هغو مشرانو خانانو د سیمې په کچه د عزت او نامه خاندانانو ته زښت ډېر حیرانه یم چې څه عجیبه تمثیلي ژوند یې په مخ روان کړی. سوال راته دا دی چې ولې دوی داسې کړي یا داسې کوي؟ آیا دا هر څه د خلکو د غولولو او که خدای جل جلاله ته د دکې ورکولو لپاره کړي؟ خدای جل جلاله خو هر څه څاري. له ستر ذات څخه خو نه ښکاره پټ دي او نه هم باطن. ډېر داسې کسان به د شپې زموږ په پښو کې پراته وو چې خلک به یې د احترام په پار پر لاسونو ور ټیټېدل. ډېرو داسې کسانو د شپې لپاره 2 یا هم 3 نجونې اخیستې. خو د دې نامه خاوندان به موږ ته په پریوتي نظر کتل. له ډېر غروره به یې زموږ هغه انساني کرامات له پامه غورځول چې موږ ته ستر رب راکړي دي. حیواني چلند به یې راسره کوو چې لیک به یې له توقع خلاف مخکې ولاړ. د پیسو او رنډۍ خطاب به یې راته کول. عجیبه ده، که چېرته موږ بدفعلي او رنډیانې وو نو دوی بیا څوک وو؟ خو برعکس دوی هغسې د نامه خلک او د قدر څښتنان وو. هیڅ چا د ځاني او بد عمله نوم نه ورکول. زه په دې باور یم چې په هر مارکیټ، په هر بزنس کې د پیرودونکي د تقاضا غوښتنو وړ څیز باندې فکر کیږي او بیا یې د جوړېدو او رامنځته کېدو اقدام کوي. که چېرته همدا معزز او ښه خلک خپل شهوت نه وی په مخه کړي نو بیا هیڅکله داسې څه نه رامنځته کېدل. هر څه د تقاضا په طرز کې منځته راغلي دي. یو ځوان رنډۍ او بدفعلي نجلۍ ته په ډېر شوق ورځي، خو د ژوند د ملګرتیا لپاره بیا حیاداره او پاک لمنې نجلۍ غواړي. ولې تور داغ یوازې د نجلۍ په سپینه لمن لورایه ښکاري؟ بدعمله نجلۍ ته هیڅ ځوان نه دی چمتو چې خپل ګډ ژوند ته یې ورپرېږدي. خو له شمېره وتلي بدعمله ځوانان مې ولیدل چې د پاک لمنو حیاداره نجونو ژوند ته ورغلي. آیا دا انصاف دی؟ سوړ اسویلی وکړ، لوېدلې سترګې یې راپورته کړې. پوهېږم زما وړه خور به اوس غټه شوې وي. د پیغلتوب غرور او نازک وجود به یې زما د مرګ په وخونو ترې اخیستی وي. ملا ځان واخیست. د مارو سترګې ورپټې شوې. د ناستې ځواک یې نه درلود. دیوال ته یې ورړنګه شوه. څنګ ته ایښې کمپله مې پرې وروغوړوله. سوکله کوټې راووتم. د مارو له خولې اورېدلې کیسه مې کټ مټ رئیس ته ولیږله. ورته مې ولیکل: رئیس صاحب، زه دې کیسې ډېر اندېښمن کړی یم. ستاسو مرستې او لارښوونې ته اړتیا لرم.
ملګري ډاکټر ته مې میسیج پرېښود چې سهار زموږ یو بل ناروغ ستاسو روغتون ته درلېږم، هیله ده تر سمې درملنې لاندې یې ونیسئ. سهار 10 بجې وې چې مارو او ثنا خله مې روغتون ته ولېږلې. له مارو سره د هغو مېرمنو شمېر 45 تنو ته ورسېد چې موږ له داسې ناوړه کړنو ژغورلې وي. خو د مارو کیسه سخته او خطرناکه وه، ځکه وه چې پلورل شوې وه. تېښته او بېلیدل هغوی ته زیان اړولی شو. ورځ تېره شوه، ماښام مې د لوی رئیس ایمیل ترلاسه کړل. د غټې ښځې شمېره یې رانه وغوښته، ژر مې ورته ولېږله. شپه راغله، هېڅ ښه نه وم. د مارو بد حالت هېڅ آرام ته نه پرېښودم. شېبه په شېبه مې له خاله پوښتنه کړه. هغې راته ډاډ راکول چې هر څه سم دي، درملنه یې ښه روانه ده، او بل دا چې مارو پخپله خوشبینه ده، غواړي چې درملنه یې وشي او له دې نه شو ځان وژغوري. د شپو ورځو په تېرېدو سره د مارو کیسه ذهني ناروغي راته پیدا کړه. یوه شېبه مې هم له زړه نه وتله. دا نو هغه وخت و چې 6 میاشتې ووتلې چې لوی رئیس مې له نږدې نه ولیدلی. د سبا لپاره مې اراده وکړه چې د لوی رئیس لیدو ته به خامخا ورځم. سبا ورځ مې خپل نږدې کس دلاور د مارو اصلي ټاټوبي ته ولېږه تر څو یې د ځای او کورنۍ پلټنه وکړي. زه د لوی رئیس لیدو ته روان شوم. له 6 ساعته سفر وروسته هغه ښار ته ورسېدم چې لوی رئیس پکې اوسېده. دا ښار د نورو په پرتله ستر او د لمر تودوخه پکې ډېره وه. ډوډۍ مې په یوه واړه خوا پاکې هوټل کې وخوړه. وروسته د رئیس ځای ته په پښو روان شوم. پام او فکر مې ټول د مارو خوا ته و. په فکرونو کې ډوب د هسکې ژېړې ماڼۍ څنګ ته ورسېدم. یوې بلې خوا ته مې وکتل. مخامخ پلورنځي علي مراد کاکا راووت. سترګې یې راباندې ولګېدې، موسکی شو. تیز راغی، لاسونه یې په غاړه کې راواچول. څنګه دې لار راغلطه کړه؟ ته چې ولاړې پسې ولاړې. په غېږ کې مې ټینګ کړ. کاکا ژوند ډېر بوخت دی، په یاد مې وي. دا دی راغلم. لاس یې په لاس کې راکړ، پاس روان شو. د هسکې ودانۍ وروستی پورته شو. علي مراد کاکا له راوړې سودا سره اشپزخانې ته ننوت. ما څوکه د رئیس د کوټې ور راکش کړ. ورننوتم، سترګې مې پرې ولګېدې. مخامخ قبلې ته په وظیفه ناست. زه غلی یو څنګ ته کېناستم. شېبه وروسته یې مخ راواړول. له خندا شین شو. له نورو ډک مخ یې ښایسته ښکارېده. څوکه یې وویل، نن مې په هاډو راورېدې، دا خو په رښتیا راغلی. ژر ور ولاړ شوم، غېږه مې ورکړه، ټینګ یې ښکل کړم. علي مراد کاکا ساړه شربت راوړ. له جوړ په خیر وروسته یې راته وویل، رنګ دی الوتی دی، خراب شوی یې، پوهېږم تر ټولو سخت کار کوي او ډېر ستړی. خبره مې ورغبرګه کړه، هېڅ ستړی نه یم. د احساس له مخې تګ که په لوڅو پښو د ازغو په سر هم یې خوند کوي. د زړه په زور یو ګام تګ هم سخت وي. زه ټولې چارې له زړه کوم، ځانګړی خوند ترې نه اخلم. ستړې ساه یې واخیسته. زویه، زه پوهېږم تا او وجدان سره پیدا کړی. کله چې انسان له خپل وجدان سره ورک وي، هغه د ځمکې په سر یو اضافي مزاحمت دی، د ځان او د ټولنې د اوږدو بار وي. ځمکې له شتون څخه په عذاب وي. هر پل ایښودی ځمکې په سر لکه په زړه کې تیغ وهل داسې وي. ته په ډېر کم عمر کې له سالم عقل او وجدان څخه برخمن یې. ما او ورک وجدان مې ډېر ناوخته سره پیدا کړل. نن غواړم تا ته یې ووایم. هغه متل به دې اورېدلی وي چې وایي پلار ګټلې په زوی اسانه وي. زه چې کله ځوان شوم، د پلار په ګټلو خزانونو واوښتم. له خوبه مې خوړل، له خوب مې څښل، له خوب مې د احساس مسؤلیت نه و را سره چې هر ډول به مې زړه وراتویل، هماغسې مې خرڅولې. چکرې وي، یارانو د لوړې بیې څو ډولې موټرې راته ولاړې وي. په ښار کې مې د مشهورو کمپنیو برانډ توکي اخیستل. لوی لیونۍ او مستې ځوانۍ په مخه کړی وم. د بدو بېلارې ملګرو ښکار شوم. دومره په هوا وم چې د ښه ملګري په ټاکنه لا نه پوهېدم چې پایله دا شوه چې په ناوړه کارونو، نشو تماشو اخته شوم. بې ځایه ګرځېدل، خوشي په تشي زورواکۍ او بدماشیانې به مو کولې. له خپل کور او دوستانو مې لرېوالی راغی. بل څه چې ځان ته مې د یوې ټکي ګټه نه رسېده. زه مې خپل ځان نشم بخلی. زه له ځان خفه شوی، خدای جل جلاله ته سترګې نه لرم. زه دومره یاغي او باغي انسان وم چې له هېڅ ګناه مې مخ نه اړول. ته پوهېږې او ښه پوهېږې، ځکه چې اوس دې هر هغه څه ولیدل چې خلک څه نه کوي. یو وخت دا هر څه ما خپله کول. داسې نشه او تماشه نه وه چې ما نه کوله. دا نن چې مونږ او تاسو د کومو مېرمنو په ژغورلو بوخت یو، یو وخت داسې و چې دا هر څه زما فعل دنده وه. ککړې او نجشې عیاشۍ داسې په مخه کړی وم چې ښار په هېواد به د خپل شهوت سرولو لپاره ګرځېدم. دومره نارواوې مې کړي چې پر یادولو مې سترګې ګرځي او سر ګرځي.
تر ټولو ښایسته میرمن مې درلوده. ډېره مینه یې را سره کوله، کومه مینه چې هغې را سره درلوده زه له سره پرې پوهېدم لا نه، ځکه چې زما یو حیواني طبیعت او خواص و. په شپو ورځو یې خواته نه ورتلم، حتی یاد ته مې هم نه راتله. د ګډ ژوند او یوې میرمنې حقونه نزاکتونه مې نه پېژندل. تل پرې غوسه کېدم، د خبرو وخت مې نه ورکولو، هېڅ مې دا نه خوښېدله چې په چارو کې مې لاسوهنه وکړي. خو میرمن مې تل زما درناوی کوو، په سړه سینه به یې خبرې را سره کولې. په ښار کې مې د چا لوږه او تنده نشه درکولی. واړه ماشومان میرمنو به چې د مرستې لاس را اوږد کړ، سپکې سپورې به مې ورته ویلې. دومره وارخطاوې مې کړي چې هېڅ د بخښلو وړ نه یم. دومره پیسې مې خرابې کړي چې د لکونو وږو تږو ګېډه یې راکوله. دومره نجونې مې نڅولې او کارولې چې له حساب وتې. خوب، خوراک، ناسته پاسته مې په کلونو ګډ او وډ و. خو قسم درته کوم چې کوم خوند او رنګ چې به مو د شپې ولید، هغه به مو سهار هېر و. هېڅ ښایست مو په یاد نه پاتې کېدل. د هېڅ چا نصیحت او خبرې مې نه راخیستې. هېڅ چا ته مې ارزښت نه ورکول. یوه شپه مې تر ټولو یوه ښکلې نجلۍ په لوړه بیه واخیسته. دومره ښایسته وه چې حد پرې تمام و. شپه نیمایي ته رسېدلې وه. زړه مې وغوښتل چې له نجلۍ کیسې واورم. ومې پوښتله، تاسو ولې دا کار کوئ؟ د نجلۍ رنګ والو، څېره یې خواشینونکې وه. څوکۍ یې راته وویل، تاسو ولې له موږ سره دا کار کوئ؟ ورته مې وویل، له مستۍ. ځړېدلې سر یې راپورته کړ، سترګې یې له نمه را ډکې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل، له دې کیسو به تېر شو. بېرته یې مخ واړول. په فکر کې ولاړم، اندېښنه را سره پیدا شوه. بیا مې ورته وویل، ولې تاسو دغه کار له شوقه نه کوئ؟ یو ناڅاپه یې مخ راواړول، غټې اوښکې یې راوبهېدې، غرۍ یې واخیسته. داسې له درده ډک یې وژړل چې په لومړی ځل مې د درد احساس وکړ. په لومړی ځل مې خواشیني احساس کړه. دا زما لپاره ډېره جالبه وه چې د یو چا په حال ولې داسې شو. سترګې مې خلاصې شوې، اندېښنه را سره پیدا شوه چې دا نجلۍ داسې کوم درد لري چې ژاړي. زه تل په ظاهري حالت تېروتلی وم. هر چا ته مې د ځان له کړکۍ ورکتل. درد، غم، مجبوري دا مې نه پېژنده او نه مې هم د درد ځواک دومره و. ژر له خپله ځایه راولاړ شوم. د تسلي په نیت مې په غېږ کې راړنګه کړه، اوښکې مې ور وچې کړې. ورته مې وویل، بس کړه نور، راته ووایه ولې دې وژړل. شېبه وروسته یې سلګۍ کرارې شوې. حیران یې راته وکتل. څوکه په ځای کې راکېناست، سترګې د کوټې چت ته ونیوې او بېرته یې ما ته وکتل. درته ومې ویل چې له کیسو تېر شه، کومه ګټه نه لري. تاسو ته د دې کیسو بیانول لکه اوبو ته خوب ویل داسې دي. ښېګړې او ودې مو د پرتوغاښ تر غوټې پورې محدودې دي. کله چې مو تنده خړوبه شوه، بیا مو یوه لغته تر شا پسې وهئ. د هغه چا پوښتنه مه کوه چې ورکې سپکې بې ځایه او بې مکانه دي. موږ د یوې شپې او یوه ساعت لپاره یو ارزښت نه، بلکې د یو شهوت آله یو. موږ نه د چا خویندې او نه میندې یو. چا په اړه مو څوک فکر وکړي، او نه د چا خپلوان یو چې راباندې یاد شي. موږ د ځمکې په سر بدبخته او ذلیله طبقه یو. هېڅ اړتیا نشته چې نور ورباندې خبرې وکړو. یو ناڅاپه مې په زړه کې څړیکه تېره شوه. د وجود ویښتان مې نیغ ودرېدل. د شرم احساس مې وکړ. خپلې خویندې مې سترګو ته ودرېدې. فکر مې وکړ که چېرته همدا اوس زما له خور سره داسې بربنډ څوک ناست وي. فکر مې وکړ چېرته زما له خور سره څوک همداسې چارې مخکې یوسي، نو بیا به زه څوک یم؟ څه به وکړم؟ له خپل بربنډ وجود څخه مې کرکه وشوه. په ځان مې لعنت وویل. ښه او بد مې سترګو ته یو ودرېدل. په زړه کې مې ویره پیدا شوه. په لومړي ځل مې وژړل. په لومړي ځل مې توبه وایستل. په لومړي ځل مې چغې ووهلې. په لومړي ځل تسلیم شو. په سبا شپه ډېر ناوخته کور ته لاړم. کله چې کور ته ننوتم، د ټولو کوټو رڼاوې مړې وې. یوازې په یوه کوټه کې خپه رڼا لګېده. په زنګېدلې قدمونو ورته ځان مې ورسول. مخکې له دې چې به ور پرانېږدم، غږ مې تر غوږو شو، ته چېرته یې؟ څوکه مې لاس را شاته کړ. یوې او بلې خواته مې وکتل، څوک نه ښکارېدل. بېرته مې د وره خواته لاس ورنږدې کړ. بیا غږ راغی. دنیا په خوند او رنګ کې ورک سړی یې. بې پروایي مې لیده، خو دومره ډېره هم نه چې هېڅ انسان درته ارزښت نه لري. پوهېږم خپلې هیلې ارمانونه درته ګران دي ډېر. غواړې په هر لوړ قیمت ورته ځان ورسوې، خو نه پوهېږم که ته نه پوهېږې چې یو انسان له یو عالم هیلو سره، له یوې دنیا مینې سره، له ستړیو ارمانونو سره، له هسک رایدلي غرور سره ستا راتګ او تش کتو ته خپل ځان نظرانه ایښی دی. په وجود کې مې سړې اوبه ولاړې وې. ویرې واخیستم. پښو مې کار پرېښود. د وره په لیخک کې مې سوکا کېناستم. هېڅ نه پوهېدم چې دا غږ له کومې خوا اورم. داسې احساس مې کول چې لکه خوب کې چې د یو چا خپ لوېدلی غږ اورم. هڅه مې کوله غږ اوچت کړم، خو له خولې مې هېڅ نه راوتل. ښه شېبه وروسته بېرته د زړه په زور راولاړ شوم. وره ته مې لاس ورنږدې کړ. څوکه مې خلاص کړ. غلی ننوتم. کوټه کې چوپتیا خوره وه.
تر ټولو خپ شپنۍ څراغ لګېدلی په مخامخ پراته ځای کې یوازې یو بالښت او کمپله پراته ول. د لمر خاته لور ته په خلاصې کړکۍ کې ولاړه مېرمن د ښار د څراغونو په ننداره کې دومره ژوره تللې وه چې ماته هېڅ را فکر نه شو. هېڅ مې غږ ونه کړ. غلې دیوال ته کېناستم. مېرمن یې هماغسې لاس زنې ته نیولې او سترګې یې د ښار نندارې ته وې. فکر را سره پیدا شو. دا مېرمن دلته څومره یوازې ده، څومره پټه خوله ده. که چېرته زه دومره یوازې شم مرمه. هو رښتیا دا زه څه نه کوم، هر څه کوم. میلې، عشق، چکرې، نشې، آخر دا هم یو انسان دی، زړه لري، غوښتنې لري. که چېرته دا مېرمن هر څه وغواړي په توان کې ایشته، لکه زه چې د پردیو مېرمنو ځای ته ورځم، لکه زه چې د هغوی په کوټو تر سهاره پروت یم، نو که هغه هر څه دا مېرمن وغواړي مخه به یې څوک ونیسي؟ هېڅوک نه. خو دا چې هېڅ نه کوي په دې کې هم یو راز شته دی. ځان ورته ارزښت لري، د یو چا خیال ساتي، یو څوک ورته مهم دی. ښه نو زه څوک یم؟ څه یم؟ هېڅ هم نه یم. یاغي یم، بېلار یم، ظالم یم، ناروا یم. سر را باندې وګرځېد. زړه مې په ټوپو شو. د شرم او درد احساس مې وکړ. ستونی مې را ډک شو. خواته مې ور وکتل. په زوټه مې وویل زه راغلم. یو ناڅاپه یې مخ راوړل. ورخطا یې را وکتل. حیرانه ولاړه. یو هلغزی یې په ډار کې را کتل. وروسته یې را منډه واخیسته. مخ ته مې کېناسته. ته له کومه شوې؟ څېرې ته مې ځیره شوه. په تا څه شوي؟ سترګې دې ولې داسې سرې دي؟ ژر یې د لاس ګوتې زما په مخ روانو اوښکو ته را نږدې کړې. غرۍ ونیوه. څوکۍ وویل ته ژاړې؟ ستونی مې نور پسې را ډک شو. له خولې مې غږ نه راوت. څومره چې مې وس و مې ژړل. خو تر پایه یې په مهربانۍ او خواخوږۍ اوښکې را پاکولې. تسلي یې را کوله او دا یې راته ویل چې څه شوي، ولې ژاړې؟ بیا یې هم زما د بېغورۍ خبره تر خولې را ونه وته. بیا یې هم زما خیال ساته. بیا یې هم راته ونه ویل چې څومره درنه خفه یم، څومره درد دې را کړی. نور مې زړه صبر ونه کړ. سترګې مې مړې واچولې. غږ مې پورته کړ. ته مې ویل آیا ما بخښلی شي؟ آیا زه د بخښلو وړ یم؟ په الوتلې رنګ کې وینه پیدا شوه. په شونډو یې خوږه مسکا راغله. غږ یې غېږه یې را باندې وګرځوله. دا ته څه وایې؟ ته ولې بخښنه غواړې؟ په دې کې د بخښنې څه دي؟ را ټینګه مې کړه. ورته ومې ژړل. د ډېرې بخښنې وروسته مې د مینې اظهار ورته وکړ. زه قسم کوم رنګ او خوند چې ما د هغې په څېره کې ولید زما د ټولې نشې تماشې یوې صحنې ته نشو رسېدلی. عجیبه رنګ او خوند مې حس کړ. یو ډېر متفاوت نالیدلی حالت و. په سکون شوم. د آرامۍ احساس مې وکړ. د وجود ستړیا مې ووته. سترګې مې خلاصې شوې. غېږې ته یې ور ولوېدم. یوه جنتي شپه مې تېره کړه. نور مې داسې وکړل چې د بېلارو مې لار ور پرېښوده. د سپکو مې نوم هېر کړ. انساني ژوند ته مې مخه کړه. ستر خدای څښتن ته په سجده شوم. له ټولو بېله او متفاوته نړۍ مې جوړه. کورنۍ ته راستون شوم. په کوم ښار کې چې مې بد فعل کړی و په هماغه ښار کې مې د اصلاح او ثواب لپاره چارې پیل کړې چې په یوه واړه ښار کې ته ښه بېلګه. مخ ته پروت سپین دسمال یې ور پورته کړ. خپلې اوښکې یې پرې پاکې کړې. زویه دا ژوند ډېر لنډ دی. تر هغه ډېر لنډ دی چې موږ یې فکر کوو. مخکې ولاړ شه. خلک ښه ژوند او پوهې ته راوبوله. حق حیران شوم. هېڅ شک مې نه کول چې رئیس دې په خپل ژوند کې یوه وړه تېروتنه هم کړې وي. څوکه مې ورته وویل روغتیا مو اوس څنګه ده؟ سوړه سویلې یې وکړ. زه د ژوند د ډېرو پیسو، ډېرو کیسو، ډېرو موضوع ښه مثال یم چې خدای جل جلاله په داسې ناروغۍ اخته کړی یم چې دا ټول مال او دولت مې رنځ نشي دوا کولی. ای کاش زه د خدای جل جلاله ته په جګ سر ورغلی وی. مړاوې اوښکې له سترګو راوبهېدې. له غرې وډکه یې وویل نن مې د معایناتو ورځ ده، درځه چې ځو. پټه خوله دواړه راښکته شو. سر را باندې ګرځېده. دومره حیران وم چې تر روغتون پورې مې هېڅ شی تر سترګو نه شول. نه پوهېدم چې څنګه را ورسېدو. رئیس په روغتون کې اکثره ډاکټران پیژندل ځکه چې له مودو رئیس یې درملنه په همدې روغتون کې کېدله. هر ډاکټر سلام ورته کوه او دعا یې درلوده. په درناوي زه او رئیس یوې معاینخانې ته بوتلو. ژر ژر یې معاینات ورته پیل کړل او ډاډ یې راکړل چې نیم ساعت وروسته به پیله درسره شی کوو. ډاکټر ورته وویل زه او رئیس یوازې پاتې شو. رئیس له اوږدې چوپتیا وروسته راته وویل ښه پوهېږم چې نه رغېږم. هېڅ نه پوهېږم چې د کومې هیلې او ډاډ لپاره راځم، خو ژوند ښکلی او خوږ دی. کاش کاش کاش. نور یې څه ونه ویل. زه په یو داسې حالت کې وم چې له خوله مې نه خلاصېده. په پټه خوله یې تر څنګ ناست وم. سل فکرونه او اندېښنو په مخه کړی وم. نیم ساعت وروسته پورې دروازه په بیړه را خلاصه شوه. ډله ډاکټران او د روغتون سرطبیب راننوتل. رنګونه یې الوتي وو او وارخطا ښکارېدل. د دوی له حالته مې داسې وانګېرل چې همدا اوس د رئیس د مرګ وروستۍ شېبې دي. ټول تر رئیس چار چاپېره راوګرځېدل. سرطبیب د رئیس لاس په لاس کې ونیو. ښاغلی دا راته ووایه هغه درمل چې موږ درکړي وو بغیر له هغو د له کومو نورو درملو ګټه اخیستې؟
د رئیس رنګ تک زیړ شو. په حیرانۍ ورته وویل ما هیڅ داسې کوم درمل نه دي کارولي. سرطبیب بیا زیاته کړه ښاغلیه حتما مو کارولي که خو نه پوهېږم تاسو ما ته رښتیا نه وایاست او یا مو هم په یاد نه دي پاتې. پوهېږئ کوم درمل چې تاسو کارولي هغوی ستاسو په وجود کې سرطاني ناروغي تقریبا له منځه وړي. دا د حیرانۍ ځای دی. ستاسو د ژوند په شمار څو ورځې پاتې وي. له کومو درملو چې تاسو ګټه اخیستې دا د بشر د ژغورلو یوه ستره وسیله ده. ژر کوه نوم یې راته واخله. لوی رئیس له دې اوږدې چوپتیا وروسته ورته وکتل. له سترګو یې روانې اوښکې ګریوان ته ورڅڅېدلې. پټه خوله له څوکۍ راښکته شو. د ځمکې په مخ یې ګونډې ولګولې. په سجده پرېوت. ټولو ډاکټرانو حیران ورته کتل. یوه لحظه وروسته یې سر راپورته کړ. مخ یې په ډاکټرانو ور واړول. هغه درمل چې زما وژونکې ناروغۍ ووژله هغه زه هېڅ چاته نشم ورکولی. هغه درمل په سترګو نه لیدل کېږي. په درملتونونو کې نه پیدا کېږي. هغه زما او ستا له توان څخه پورته دي. هغه درمل ما ته ستر رب راکړي. هر څوک د داسې درمل له ستر رب څخه وغواړي. تر لاس یې ونیوم. له روغتونه راووتو. په موټر کې کېناستو. اوښکې همداسې روانې. ورته مې وویل رئیس صاحب یو ساعت مخکې دې راته وویل چې زه خدای جل جلاله ته سترګې نه لرم. خپلې ډېرې ګناوې داسې فرض کولې لکه خدای جل جلاله چې ستاسو نه بخي. آیا اوس هم فکر کوئ چې تاسو نه یاست بخلي؟ آیا اوس هم ډاډه نه یاست چې تر ټولو خدای جل جلاله ته نږدې انسان تاسو یاست؟ مخ یې راواړو. ټول وجود یې لړزېده. دومره په زوټه یې چغې ووهلې لکه د ماشوم. کور ته راورسېدو. د ښې روغتیا اوازې خپرې شوې وې. ختمونه او خیراتونه شول. له 5 شپو وروسته مې اجازه ترېنه واخیسته او خپل ځای ته راستون شو. یوه ورځ د غرمې 12 بجې وې. زه د ښار لویدیځ لور ته په کوم کار پسې روان وم چې د لوریس پیغام مې ترلاسه کړ. زویه بیړه وکړه ښار ته لاړ شه. د سټار هوټل څنګ ته په تمه شه. هغه نجلۍ تاسو ورته اندېښمن وئ درته په تمه ده. په یاد ولره نجلۍ زما د خپل کس په لاس کې د ډاډمن ورشه ستاسو نښې مې ورکړي. هغه به یې درته وسپاري. سر را باندې وګرځېد. د لوریس کارنامو حیران کړم. ټاکلي ځای ته په بیړه ور روان شم. د سټار هوټل تر مخ ودرېدم. سترګې مې یوې او بلې خوا ته واړولې. کڼه ګونه ډېره وه. په دې فکر کې وم چې څنګه دوی پیدا کړم. ناڅاپه د موټر شاتنۍ دروازه خلاصه شوه. مخ مې ور واړول. نجلۍ سوکه غلې کېناسته. له څه ویلو پرته مې حرکت وکړ. ډېر لار مخکې لاړم. په شاتنۍ شیشه کې مې ورکتل. د مارو په رنګ او قامت جوړه خاموشه نجلۍ وه. آرام مې ورته وویل په خیر راغله. څه یې ونه ویل. تلیفون ته مې زنګ راغی. ومې کتل دلاور و. اوکې مې کړ. له جوړ په خیر وروسته مې ورته وویل څه دې وکړل. په ډېره خوشحالۍ وویل د مارو کلی مې پیدا کړ. د پلار او کورنۍ پوښتنه مې وکړه. خلکو ویل چې هغوی دا 4 کاله کېږي چې له دې ځایه کډه شوي. له ډېره ګرځېدو او هڅو وروسته مې د پلار شمېره پیدا کړه. زړه مې یو ډول سکون شو. د شمېرې د لیږلو غوښتنه مې ترېنه وکړه. مخ مې په نجلۍ ور واړول. مارو پېژنې؟ رډې سترګې یې راته ونیوې. حیران یې وکتل. هغه ته څه پېژنې؟ ژر کوه راته ووایه مارو چېرته ده؟ د کارخونې مخ ته راورسېدو. د موټر دروازه مې خلاصه کړه. اشاره مې ورته وکړه ښکته شه. نیغه مې خپلې کوټې ته بوتله. زړه نازړه کېناسته. فکر یې کول چې د کوم بد کار لپاره مې راغوتې. زه ورته مسکی شوم. ګلالۍ دلته کېنه. چای او ډوډۍ راځي هغه وخوره. زه کارخونې ته ښکته شوم. د اشپز په لاس مې خواړه ور ولېږل. مازدیګر ناوخته مې ثنا خاله ته زنګ ووهل. د مارو د حالت مې ورڅخه وپوښتل. د مارو د سالمې روغتیا ډاډ یې راکړ. دا نو هغه ورځ وه چې ډاکټرانو راته د مارو د رخصت ویلي وو چې نور درمل په کور کې ورته ورکړئ. له سکون او خوشحالۍ ډکې شېبې مې تجربه کولې. بېرته خپلې کوټې ته ولاړم. نجلۍ غلې دیوال ته ناسته وه. څنګ ته یې ورغلم. ومې پوښتله څنګه یې خفه شوې خو به نه یې؟ نیغ یې راته وکتل. دلته دې د څه لپاره راوستلې؟ مارو څه پېژنې؟ تلیفون مې له جیبه راویست. سره ولاړ شوم. په خپل ځای کې کېناستم. د دلاور پیغام مې راخلاص کړ. رالېږلې شمېرې ته مې زنګ ووهل. زنګ ورغی. بلې څوک یې؟ زه ستا یو پخوانی ملګری یم. د ښار په پلاني ځای کې اوسېږم. یو وخت هوټل ته ډېر درتلمه. کېدای شي ستا بهیر یم. تاسو راشئ. له کلي مې یو څه نښه او پیغام درته راوړی. لیک فکر وروسته دې ته په چمتو شو چې راشي. نجلۍ حیران کتل. زه بېرته راووتم. د شپې 8 بجې شوې. په دیوال ځوړند سکرین ته مې وکتل. په شیشه کې مې په موټر سترګې ولګېدې. لومړی ثنا خاله ورپسې مارو راښکته شوه. غبرګ یې پورته وختل. څو شېبې وروسته پسې ورغلم. ثنا خاله اشپزخانه کې بوخته وه. کوټې ته مې سر ورښکاره کړ. په ښکلي جامو غټ ټیکري کې پوښلې نجلۍ په لمانځه ولاړه وه. غلې ورغلم. شاته یې کېناستم. یوې خوا ته یې سلام وګرځوه. بلې خوا ته یې سترګې په ما ولګېدې. څو شېبې مخامخ په ځیر راته وکتل. له سترګو یې پړ اوښکې ولاړې. په ډکې ستونې یې وویل له 5 کالونو وروسته لومړی لمونځ. په سجده شوه. په چغو یې وشړم. د وجود هر ویښته مې نیغ ودرېد. زړه مې په ټوپو شو. ښه ډېر مې ورسره وژړل. ښه ساعت وروسته یې سترګې راپورته کړې. مسکی شوه. په رنګ یې وینه پیدا شوه. ښکلې ښکارېده. داسې نوراني شوې وه لکه کعبې چې راغلې وي.
څوکۍ وویل ډېره مننه ستر انسانه. ثنا خاله راننوت، خوشحاله وه. جوړ په خیر مې وکړل. بیا مې ورته وویل خاله ورشه زما په کوټه کې یوه میلمه ناست دی، هغه راوله. خاله ووته. مارو مخامخ راته کېناسته. دا شیبې مې په خوب او خیال کې هم نه وي. ومې خندل. داسې شیبه هم در باندې را روانه ده چې دا به دې هېره شي. حیران یې راته وکتل. تر دې به هم بله ښه شیبه وي؟ سر مې ورته وخوړه. هو. په صالون کې د پښو څراپې شو. ثنا خاله تر مخ نابلده نجلۍ تر شا د کوټې په وره کې نوک وهلې ودرېده. مارو مخ ورواړو، سترګې په سترګې شوې. ولاړه نجلۍ چیغه کړه، پړ مخ یې ځان واچول. مارو ور منډه کړه، په غېږ کې یې ونیوه، خوله یې پورته ونیوه. داسې سوي چیغه یې وکړه چې حتما به تر عرش رسېده. نجلۍ په غېږ کې راپورته کړه، دواړه غېږ په غېږ شوې. چیغې ژړاوې بې اختیاره خنداګانې سره ګډې شوې. زما په سترګو تیاره شوه، زړه مې پړک چاودېده. په منډه راووتم. نه پوهېږم څنګه وم، څه حالت مې تجربه کول، جملې نه لرم چې پرې اظهار یې کړم. شپه تېره شوه. سهار ورغلم. په صالون کې ولاړه نجلۍ زما په لیدو په لاس کې نیولې سګرټ باندې ګوتې ورموټ کړې، سترګې یې مړې واچولې. زه ژر پرې تېر شوم. په کوټه ننوتم. مارو غځېدلې پښې ور ټولې کړې. ژر راولاړه شوه. په ځان نه پوهېده چې څه وکړي، څه ووایي. تر څو چې خوله را چوله کوله ورته مې وویل اړتیا نه شئ ځان په زحمت کړئ، راځه چې ځو. حیرانه شوه. چېرته؟ ما پسې له صالونه خپله د زړه ټوټه هم پسې را روانه کړه. لاندې پوړ کې مې د خپلې کوټې ورته نیمکخه کړ. اشاره مې د ننوتو ورته کړه. غبرګې ورننوتې. ورپسې مې راپورې کړ. لاندې په ښکته کېدو مې چغې اورېدې. نیغ په دفتر ورننوتم. 2 ساعته وروسته مې زړه صبر ونه کړ. بېرته ورغلم. د کوټې ور مې خلاص کړ. سپین ږیرې بوډا غبرګې نجونې له غېږې ښکته کړې. منډه یې واخیسته. غېږه یې راکړه. دومره یې ښکل کړم چې ستړی شو. ښکته کېناست. ورپسې ورټیټ شوم. په مخ روانې اوښکې مې ورپاکې کړې. څوکۍ یې سترګې راپورته کړې. ستا په یاد دي په سړک چې په بد حال ولاړ یو، زما ټکسي ته دې لاس راکړ؟ ورته مسکی شوم. هو په یاد مې دي. تا ویل پرېږده یې د چا لپاره چې خفه نه ارزي. اوس ووایه ارزي که نه؟ سلګو واخیست. ځکه خو مې ستا په لیدو خپل بد حال ته ولاړم. ځکه خو مې درته وویل چې ستا په څېره کې مې ځان ولیدي. یو پرېوتی ذلیل انسان د دوست په جامه کې راغی. عزت مې را لوټ کړ. 2 غبرګې د زړه ټوټې مې راڅخه په ډېرې نامردۍ وتښتولې. په کلي کور کې مې نوم او نښان پایمال شو. هېڅ چا ته سترګو په سترګو نه شم کېدی. خپل او پردی په دې ورکو شویو لوڼو پوښتنه راڅخه کوله. څه شوي؟ چېرته تللې؟ د ځواب لپاره مې هېڅ نه درلودل. په سیمه کې ډنډوره شوم. قام یې له عزیزي پښیمانه شو. د دوست خطاب راته کېدو. د پاک په نوم داسې هېڅ شی نه و راسره پاتې چې پرې اوسېدلی وای. په نیمه شپه مې له ټولو خلکو پټه کډه ښار ته یوړه. جایداد، هوټل، هر څه مې همداسې پرېښودل. 2 کاله مې په ښار کې د زړه په وینو او شواخون د ذلت او سرټي شپې تېرولې. څه مې کړي وای؟ په لندو خوښو اور نه بلیده. ځان وژنه بل عذاب و. په ښار کې په نابلده خلک داسې راته ښکارېدل لکه زما مخ ته چې لاړې راتوف کوي. ځمکې ځای نه راکوله. هېڅ چا د یو شپې لپاره درک نه کړم چې په دې بدبختۍ کې یې تسلي راکړې وای. میرمن مې په ژړا په سترګو ړنده شوله. ما سره داسې څه نه و چې تسلي مې ورکړې وای. له ځانه نیولې بیا له نامي بشره مې کرکه وشوه. خو داسې نه ده. زه نن د داسې یو انسان د لیدلو شاهد یم چې ورکو ته ورکې لارې ورپه ګوته کوي. ناارامو ته آرام ورکوي. ژړېدلو ته مسکا او کړېدلو ته ډاډ. هغه وخت هم تېر شو چې په سلګونو انسانان د دې په ځای چې راسره وژاړي د ورکو خلکو پلټنه راسره وکړي، بلکې پیغور یې راکړ او له خپل منځ څخه یې وشړل. ځمکه سور تبخی و. ټک ټیک یې نه راکول. اړ شوم هغه خار پرې هم پرېږدم او دلته راغلم. وخت او صبر راته تاسو راکړی. ناڅاپه مارو په خوله کې ورولوېده. پلاره هغه د چا په خوله چې دې زه دوکهباز او غله ته ورکړم هغه ملګری دې بیا څه شو؟ ولې دې تر ګریوان نه ونیولی؟ حیران یې ورته وکتل. لورې زه هغه وخت په دې پوه شوم چې د انسان پیژندل څومره سخت کار دی. انسان څومره څېړنې او پیژندنې ته اړتیا لري. انسان څو مخونه، څو څېرې لري. ستا او ستا خویندې لا پیدا نه وي چې له همدې ملګري جمیل سره مې 4 کاله په یو ځای کې مسافري کړې وه. د زړه راز او نیاز مو سره درلود. د وخت په تېرېدو هېواد ته راغلم. همدا هوټل مې کېښود. بیا مو سره پیدا کړل. 2-3 ځلې کور ته ورغلم. خو ما ته دا مهمه نه وه چې زه د یوه او د بل ولایت دی. په یوه او بل مو خورا ډېر باور درلود. همدا باور چې زه پوهېدم زما ملګری ما ته غلطه ټاکنه نه کوي. زه هېڅ نه پوهېږم چې ولې داسې راسره وکړل. آیا وکارول شو او که پخپله په همدې ناولې لوبه کې ورګډ شو؟ له هغې ورځې وروسته چې تاسو ورکې شوي یاست بیا مې ملګری جمیل هم په سترګو نه لید.
په ښار کې چې په کوم کور کې اوسېده هلته نه و. اوس ته راته ووایه چې هغه رزیل چې ته او خور دې وتښتولی چېرته دی؟ وژنم یې. زه نور هېڅ کومه هیله نه لرم. یوازینی ارمان مې د هغه رزیل تر خاورو لاندې کول دي. مارو سترګې په خپله کشرې خور ور واړولې او روی وویل ګلالۍ هغه څه شو؟ ګلالۍ د پلو پر پیڅکه خپلې اوښکې پاکې کړې او ویل هغه رزیل زه ډېر وخت خطا کولم چې مارو به یوه ورځ راشي. هغه ډېر بد سړی و. له هر ځایه به یې ښځې د بدو کارونو ته هڅولې. هغې ډېرې داسې نجونې اخیستې او پلورلې وې لکه موږ. زه چې تر څو لویېدمه تر هغوی داسې قانون راباندې کول چې څوک به زموږ ځای ته د بد فعل کار لپاره زه به یې د هغوی مخې ته ورلېږلم تر څو لار او ځای ته ورته وخاندي. بیا چې غټه شوم له ما سره یې دا بدفعلي کوله. د انکار په صورت کې مې د مارو په مرګ وښولم. یوه شپه یې له ملګرو سره په یو ځای کې ډېرې او غرقې نشې کړې وې او له دوهم چت څخه یې ځان خپله ښکته راوغورځولی او د سپي په مرګ مړ شو. مارو چیغه کړه. همداسې مې د وحشي په مرګ غوښتی وې. د غرمې ډوډۍ مې یو ځای سره وخوړه. د مارو سترګې په یو حالت کې هم زما له خوا نه اوښتې. ټینګار مې پرې وکړ چې غبرګې لورانې دې کور ته ناخبره ورواله. ټینګ ټینګ یې ښکل کړم. موټر ته وختل. د لویدیځ لور ته یې حرکت وکړ. ورځ تېره شوه. د شپې مې د لوی رئیس ایمیل ترلاسه کړ. زویه نجلۍ مې په ډېر غټ قیمت له هغو لعنتیانو واخیسته. کارونو ته دې همداسې کلک ودرېږه. څو ورځې وروسته به د کار خونې کاغذونه ترلاسه کړې چې په خپل نوم به دې وي. د خپلې اړتیا اندازه پیسې دراخله. نوره ګټه وټه بیرته په کارخونه کې لګوه. سترګې مې لا اوښکو راډکې شوې. د ارامۍ احساس مې کول. سترګې مې په المارۍ کې د خپلو یادښتونو په کتابچې ولګېدې. ور ولاړ شوم. روا مې خیسه. د مارو د کیسې ځینې برخې مې پکې لیکلې وې. هېڅ مې د مارو څېره سترګو ته ګرځېده. هڅه مې کوله چې دا کیسه نوره له ذهنه وباسم خو مارو غښتلې وه. له خولې وتې هرې خبرې په زړه یو ټپ را کړی و. هره خبره یې وژونکې وه. شېبه وروسته هغه مېرمن یاد ته راغله چې خیمه کې له 2 ماشومانو سره اوسېدل. خفه شوم. ژمنه مې ورسره کړې وه چې ستاسو ستونزه به حل کوم. دا مې څومره ناوخته کړ. د سبا لپاره مې د هغوی د ټولو اړتیاوو پلان ونیو. ورځ تېره شوه. سبا مازدیګر د هغې مېرمنې خواته ورغلم. په لیدو مې حیران شول. د ماشومانو خولې له خندا ډکې شوې. مور یې وویل وروره ستا له تګ وروسته موږ ډېر انتظار وکړ. سترګې مې وویل چې تاسو به راشئ. ماشومان ښار ته نه تلل. تمه یې دا وه چې تاسو راځئ او نور خیرات ټولولو ته اړتیا نه لرو. سترګې مې مړې واچولې. د خپلې بېغورۍ بخښنه مې وغوښته. مېرمن او ماشومان مې کارخونې ته راوستل. په کار مې بوخت کړل. د اوسېدلو لپاره مې ورته ځای پیدا کړ. شپې ورځې څه چې میاشتې تېرې شوې کارونه ډېر ښه روان وو. پرمختګ او لاسته راوړنې هیله بښونکې وې. له څو میاشتو وروسته د رئیس لخوا بیا ورغوښتل شوم چې یو ځل راشي. سهار وختي مې حرکت وکړ. هغه ښار ته نږدې چې رئیس پکې اوسېدل نږدې شوم چې زنګ راغی. زویه کور ته مه راځه. د ښار لویدیځ لور ته زموږ غټې کارخونې ته راشه. زه هلته یم. ژمنه مې ورسره کړه چې هلته درځم. وروسته ښار ته ورسېدم. لیک دمه مې جوړه کړه. وروسته په یوه ټکسي کې کېناستم او د رئیس د کارخونې خواته مې حرکت وکړ. نیم ساعت وروسته کارخونې مخ ته ورسېدم. د کارخونه د ښار له کارخونو څخه نومیالۍ او ستره وه. کارخونې ته ورننوتم. ګڼه ګوڼه ډېره وه. په سلګونو خلک پکې بوخت وو. سترګې مې یوې او بلې خواته واړولې. لوی رئیس مې تر سترګو نه شو. وروسته د منشي خواته ورغلم. ځان مې ورته معرفي کړ. د رئیس اړوند مې ورڅخه وپوښتل. ویل هغه شاته له ګودامه لیدنه کوي. تاسو درځئ دفتر ته. هغه به راشي. زه دننه لاړم. ناست لا نه وم چې یو هلک ساړه شربت راوړل. هغه مې وڅښل. په فکر کې تللی وم چې دفتر ور راخلاص شو. فکر مې وکړ چې رئیس راغی. ژر په ځای کې راولاړ شوم. د دفتر ورته مې چې وکتل سترګې مې په غټې ښځې ډاکټرې ولګېدې. بیخي حیران شوم. وجود مې کار پرېښود. داسې شوم لکه خوب چې وینم. غټه ښځه رانوته. سترګې یې راپکې خښې کړې وې. په غوسه یې راته وویل ما په اسمان غوښتې خدای جلو په ځمکه راکړې. سر راباندې وګرځېد. هېڅ نه پوهېدم چې دا څه روان دي. غټې ښځې ګوته راته وښوروله. هغه ته هغه چې راغی او بیا دې هغه نجلۍ رانه وتښتوله. تا فکر کول چې رانه خلاص به شي. اوس به دې خوښه شم. چېرته به رانه ځي؟ ځان سره مې وویل دا څه ډول لوبې روانې دي؟ دا هر څه څنګه روان دي؟ د غټې ښځې تر شا په وره کې د لوی رئیس خندا شو. مه کوه سړی به له اندېښنې مړ کړي. دومره ظلم نو هم مه کوه. ته پوهېږې دا سړی په ما څومره ګران دی. غټې ښځې وخندل. نه والله که یې رانه خلاص کړئ. رئیس مخکې راغی. په غېږ کې یې ونیوم. په غوږ کې مې ورته وویل دا څه روان دي؟ رئیس غېږ کې ټینګ کړم. اندېښنه مه کوله. جوړ په خیر. وروسته غټې ښځې هم په سینه د ستړي مشي لپاره لاس کېښود. په تن اغوستې جامې یې غټې او سنګینې وې. کېناستو. لوی رئیس صاحب زما په حالت وپوهېد چې ژر یې خبرې پیل کړې. زه به ستا اندېښنه در ختمه کړم. هغه شمېره چې تا راکړله هغه شپې تر اوسه زموږ خبرې روانې وې. هڅه مې کوله چې یوه توافق ته سر ورسوو. خدای جلو د خپل بنده ارادې ته ګوري. مرسته یې راسره وکړه چې موږ په یو بل باور وکړو. هغه څه چې زموږ اراده وه خدای جلو زموږ مرسته وکړه. مېرمن فنا ته هم نور د خدای جلو د هدایت ارادې وې. له ډېرو ستړو جنجالونو وروسته مې یو بل ته قناعت ورکړ. دا دی اوس دلته د دې کارخونې مسؤلیت په غاړه لري. په ګډه سره په نور چارې مخکې وړو. د پریوتو بېوزله خلکو لاسنیوی به وکړو. لکه څنګه چې اوس یو همداسې به مخکې ځو.
مخ مې ور واړولو. فنا ترورې مبارک مشه، زه دا ستاسو او ځان لپاره ستر ویاړ بولم چې زه او ته یو ځل بیا په داسې ماحول کې سره وینو. د فنا له سترګو اوښکې راغلې، په مخ یې ټیکری ور کش کړ، له ژړا یې ټول وجود لړزېده. له غرې ور ډکې وویل که ستاسو په څېر انسانان ما ته خدای جل په ماشومتوب کې راکړې وای، دومره خانې به مې نه خرابولې، دومره زړونه به مې نه ماتوه. او اخ زه د بخښلو نه یم، ما به خپل وجدان ووژني. لوی رئیس له خپلو سترګو اوښکې پاکې کړې، ویې ویل موږ اوس تر بل هر وخت ښه کار کړی شو. هر څه مو ولیدل، هر څه مو تجربه کړل، اوس هر څه درک کولی شو. موږ به ترې ډېر ستر کارونه وکړو. د هر خطا جبران به نیکي او بښنې سره کیږي. اړینه ده چې موږ له زړه کار وکړو او ژوند ته هر څه ته په رښتیا ووایو. 2 کاله کېږي چې زه رئیس او فنا په ګډه کار کوو. د ناول پای. مننه.